السلام علیکم مارج صاحب هرکلی درته وایم د پاکستان افغانستان ترمنځ بیا د شخړه د تر رسیدل د چې باقاعده جنگ شروع دي څه ویل غواړي. ډیره مهرباني بس لومړی زه تاسو قدرمن لیدونکو ته تاسو تخنیکي امکان سلامونه احترامات وړاندې کوم. په ډیره خواشینۍ سره دا کار به نه وای سوی خو متاسفانه څه وسه ځکه تاسو په یاد دي چې څو ورځې مخکې د پاکستان فوج په خوست باندې او په ننګرهار باندې برید وکړ هوایي او په دې کې متاسفانه ډېر ملکي او بېګناه ماشومان زنانه او سپین ږیري بېګناه کسان شهیدان کړل. تقریبا د یوه کورنۍ 19 کسه د یوه کورنۍ 18 کسه په شهادت ورسېدله. نو بنان دا خلاف د ټولو نړیوالو اصولو رول یعنې په هغه اصل چې ورته وایي درناوی باید د بل هېواد کورنۍ چارو ته د ځمکنۍ بشپړتیا ته د دوی خپل استقلالیت ته د همسایه‌دارۍ متقابل احترام حسن همجواري د دوی خلاف دوی عمل وکړ. نو دغه نړیوال اصول افغانستان ته بخښنه غواړم افغانستان ته هم حق ورکوي چې له ځانه دفاع وکړي. نو اوس د غچ اخیستلو دفاع حالت ده. مارج صاحب زه ورته یو که نه خپلو کې موجود یو زه وایم چې زما اوس ته خبرې اترو کې ستا سره یو ډیبیټ وکړم ځکه چې زما هم په دې خبره باندې په طور پاکستاني پښتون زړه زور اخلي چې افغانستان په پاکستاني ځواکونو باندې اوس چې دا کوم معامله شروع شو انپرووکډ حمله کړې ده. الجزیره باقاعده هیډلاین ما کتو الجزیره وایي چې افغانستان دا خبره کوي چې موږ په پاکستان حمله کړې ده. اوس پاکستان چې کوم سټرایک کړو ګوره تاسو چې کومه خبره کوله که نه دا کنفرم نه ده چې په دې کې دا دونه بېګناه مړه دي. خو زه به تاسو ته بیا هم ووایم چې نو تاسو دا ویډیوګانې نه ګورئ دا تلویزیونونه نه ګورئ دا خلک ټول دروغ دا مړي دا خبره نه ګورئ. سړی چلیږي که نه او مارج نه سړی نه چلیږي. بالکل خلک چې راولېږي پاکستاني ایسا راولېږي چې تا لاړ شي ویې ګوري. بیسود ولسوالۍ کې خلک زاړي دي ما مړ درته پروته ماشوم پروته او ته وایې ډېر انکار کوي. دا سمه خبره اوس که حمله کوي ګوره افغان خو یو کار وکړي بزرګانه حمله یې ونه کړله د ده حمله مستقیم په پوځیانو وسوه په اډو باندې حمله کړې په ملکي کسانو بېګناه کسانو حمله نه جومات خبر شوی چې جومات پکې شهید کړی دی د بیګا چې کوم د طالبانو اخوانه ماټر ګولې راتلې او حملې وي په ورګون کې په خوست کې هغه جومات شهید کړی دا پاکستان کړی ده چې قرآن شریف ته وراچول له دې نه غټ کفر سته ویډیوګانې موجودې دي. ګوره چې هر څه ده دا د الوانه ویشل کېږي په جنګ کې جګړه دې ولې پیل کړې دا به له پوځي نه تپوس کوي دا به پوښتنه کوي چې ولې ایسا ته به وایي یا به پوځي ته وایي جنګ دې ولې کړی جګړه دې پیل کړله اوس بیا ګیلې مه کوه چې جومات ور واخیسته او که دا وسو که دا وسو افغان ولس جګړه دې پیل کړله په جګړه کې اوس الوا نه ویشل کېږي الوا به نه ویشو افغان ولس خوشحاله افغان ولس په دې سټرایکونو باندې د افغان زنانه د خوشحالۍ څرګندونې ولې کوي. ګوره مارج صاحب خبره به صفا ځکه وزلم کړی دي موږ وزل یو وزل 40 کاله تاسو افغانان وس نه 40 کاله تاسو لاس باندې نه زه بالکل صفا سپینې خبرې درته کوم. ګوره موږ تاسو ګوره کنه قابض نه ګوره څه کړی وایما دا قابض خلق دي مسلط خلق دي د افغان اولس چې کم حق دی په هغې باندې قبضه اچولې ده د دې خلکو خو ملاتړ نه دی پکار د سیاست. ګوره خبره بلې خوا ته مه وړئ که نه یو د ملاتړ خبره ده یو حقیقت خبره ده. آیا دغه بیسودو کې چې ماشومان مړه سول دا طالبان وو دا ټي ټي پي وو دا دهشتګر وو دا خو بالکل پوځ په پاکستان ته شرم پکار ده چې دغه ماشوم دوه کلن ته دی ټي ټي پي وایي دغه ماشوم ته دی ترهګر وایي دا غلطه خبره ده. دا خو باید ګورئ نن که به افغان طالبانو حمله کړې ده دا یې په پوځیانو کړې پوځیان مړه دي ښکارېږي ټول کله چې په ډرون حمله کړې ده هم یې پوځي اډه ویشتلې ده جګړه پیل شوله بېګناه برناکه پاکستان د ګوره دغه 20 کاله په جمهوریت د واقعیات جوماتونو کې نه راځئ که خبره به صفا وکړو دغه 20 کاله په جمهوریت فوجیان دي ته ماته ووایه په بازارونو کې فوجیان دي دا دي چې په بازارونو کې کوي په جوماتونو کې کوي په عدالتونو کې تاسو ثبوت لرئ موږ ثبوت لرو ورته ښکارېږي ټوله دنیا یې ګوري عربي هېوادونه یې ګوري هند یې ګوري ایران یې ګوري امریکا یې ګوري ملل متحد یې ګوري یونما ریپورټ پې لیکلی ده یونما لیکلی چې پاکستان چې ولې حمله کوي سوال دا ده پوښتنه دا ولې حمله کوي په افغانستان ولې دا حمله کړې ده زه ته وایم مارج صاحب دا د ملک خبره به نه کوئ ملک راغی کلي ته چا اوبه راپریښې وې ټول کلی اوبه وړی و خلکو په دې اوبو منځ کې جګړې کولې ملک ویلې هغه کس راونیسئ چا چې اوبه کلي ته راپریښې دي تاسو هغه کس راونیسئ جګړه یې کړې په دې کې مه غږېږئ
د ترخګره او به ټي ټي اي په پاکستان را پریخي مارچ صاحب په دې خبره زتا سره خبره کوم ګوره چې د افغان ولس خبره راشي ګوره ما بیګه خبره ترې کولې او نه ټي ټي په پاکستان باندې ټي ټي کوم ځای راځي ولې پردیس راځي ټي ټي پی دغلته کې چې دي پراته دي د هغې دغلته کې اډې دي سیف هیونز دي د هغې ټریننګ سنټر دي دې طرف ته نه ځو زه تا د خبره نه په دې طرف ته نه خبرې سره ماري صاحب یو خبرې سره اتفاق کې د پاکستان ایسا استخبارات دومره قوت لري چې په افغانستان کې ټي ټي پی ته ګوري دلته ټي ټي پی د نو ولې پاکستان کې دا نه پیدا کوي ولې پردیس راځي ګوره دغه پاکستان کې حمله کوله په 10 متره کې طالب ولاړ و تم خلاف د طالب پاکستان هم نو دا به وشته و دا ول راځي په بیسودو کې بګناه کسان راځي دا ول راځي په خپل کسان راځي هغه عمل نه کوي په ولال ده مارج صاحب د طالب پروپاګاندا دا چې کله ته د طالب زه ټارګټ کی او طالب پنهخه کی طالب وي دغه عام ماشوم وشته بګونه وشته بګونه خلک مړ شو زه خبره ته یعنی تاسو کې انکار کوي چې په بیسودو کې دا یو کلن ماشوم طالب ذات یو خبره کوم ما بیګا نه ګوره دا خبره میډیا کوم کوي ډیر ګوره ډیر ما بیګا یو خبره اونیر کړی د خلک بیا خان دي خلک پورې خان ګوره افتخار صاحب د خلک بیا خان دي خلک ویډیو ګوري خلک ځای ګوري دا د پټو خبره نه ده یو خبره دا 1500 کال مخکې نه د چار شي خلک کوه پروپاګاندا کې اصل کال مخکې نن سبا میډیا دي ټیکنالوژي ده ل اسمان لمزه کنه ټول خلک کارڅو ویني تر څاري یو نامه دفتر د ملګرو مل تو دروغ نه وای د بشر حقوقو دفتر دروغ نه نه وای دا خبره کوم ماري سي الجزیره دروغ نه وای ماري سي بیگما انیر په ټي وي باندې یو خبره وکړه کنه کی دي چې تما سره اتفاق وکړي ما وای دا د افغان ولس جنگ نه دی په افغان ولس باندې دا جنگ افغان دا طالبان مسلط کول کوشش کوي زه تا ته وایم زه یو پښتون مسلمان یم یو پښتون یم د پاکستان زه به څنګه دا خبره غواړم چې زه د افغان یو پښتون رور یو مسلمان رور باندې حمله وشي زه په دلته پای باندې شادیانې کوم خبرې مطلب دا دی د افغان تعلق زمونږ ډي جي ایس پی آر اوس په بریف کې وې چې افغان ولس په کولیټرل ډیمیج کې نه ځي دا اوس چې د پاکستان سټرایک شوی دی او په دې کې تقریبا 300 ته نږدې د طالب د سکیورټي اهلکار هلاک شوی دي تماته وایي په دې 300 کې کم ماشوم دی په دې کې کم بے ګناه زنانه وفات شوی ده ښځه وفات شوی ده نو تاسو په 200 نن سوال واو دا اوس چې کوم د تیر یو نیم ورځې نه شروع دي ګوره تا ته خبره وکم چې جګړه پیل شو بیا تکراروم جګړه کاروان ویشل کی اوس که طالب مړ کیږي او قبل مړ کیږي او کاته په عاصم منیر مړ کیږي خو جاسم مړ کیږي او که ملکی مړ کیږي او جګړه تاسو پیل کړې ده د ټول ریسپانسیبিলিټي مسؤلیت تاسو لري دا اوس دا تاسو زما خبره کوم سنې اګریشن لالو اسباب کوزیشن ته بزو کوزیشن ډیپ کوزیشن ته ډیپ روټ ته دا جګړه ولې پیل شوې ده خبر راځي ماشومان به ولې ماته ټي ټي پی ښکاری نه ګوره ته به راځي ماشومان به ولې په خوست کې په ارګون کې په بیسود کې په نګران کې به ته ویزل کې او زه به تا ته چپ راستم دا خو امکان لري زه خو خامخا مجبور دفاع وکم شریعت ماته اجازه راکوي قانون ماته اجازه راکوي اخلاق ماته اجازه بشري قانون ماته اجازه راکوي زه مجبور له خپل ولس دفاع وکم ته بیا راځي خبره چې طالب دا د طالب تاسو سره موږ طالب سره څه کار ده خبره دی وطن د هیواد د پښتو د ګوره د هر څه وای ته پنجابی نه سکیدل ته پښتون ته افغان زه د پاکستان د سکیورټي ادارو ترجمان نه مزه به تور یو پښتون یو پاکستانی یو پښتون صحافي بس دا ته خبره وکم زه د دې خلکو په حق کې نه ما ته د بشري حقوقو خبره کوي کنه مارک صاحب نو دې خلکو هو دا خبره ولې پښه یو خبره بشري حقوقونه نیولې دي د زنانه والی سره راپورټ راغلی دی مونږ خو زه دروغجن یو د هندو د هندستان د ټولو نه غټ اخبار نه دي د هندو دغه دوه ورځې مخکې زوړ خبر دی ما په موبایل کې خدای زه به تا ریډ کوم بندل زړه خوږي زړه سو والله عجیب ده دا یو را سره وره هغه خبر کې دا وای کنه چې افغانستان کې زه خو ډیر عجیب یم عجیب ما ته دا چې ام جګړه کوم ام ځان نه ماري سه ام جګړه کوم ام راځم تا وزن تا په خوب کې پروژې میاس کې د شپې ماشومان شهیدانوم او که تا عمله کې بیا زه ځاړم او بیا زه بیا نو بس ناسم سمپاتی ته او بس دې ته پیټي ته ناسم او دې هغه کوم چې بس ایموشن خبرې کوم چې ولا ما قسم رسوله ته تاسو 15 پوځیان هم دا مردار سوي دي یقین وکړه په پوسټو کې 15 پوسټه تاسو را ثاني تاسو نه نیولې دي دا ملکی کسان دي ماري ګناه دي زړه خبره موږ چې جګړه کو دغه ځکه جګړه کوو موږ په زرانه جګړه نه کوو د دې خلکو موږ ملکی کسان نه دي دا چې په جګړه کې بیا ملکی کسان راکې بل خبر ده اے ماري صاحب د دې خلکو نه خلاصې پکار نه افغان عوامو
د دې خلکو خلاصون د پاکستان له پوز د وایسای نه پکار د موږ د ملت د پاکستان سره مشکل نه لرو. موږ نه له پنجابي سره مشکل نه سندي سره پښتانه او بلوچستان خو د خپل افغانان دي نه له کشمیري سره. د موږ مشکل ټول د پوز سره ده چې پروژیکټ د امریکا نه اخلي او همداسې پروجیکټونه غواړي جوړ کړي. موږ مشکل له پاکستان اسټابلیشمنټ سره ده، موږ مشکل له ایسای سره ده. 50 کاله طالب خو راغله دا 50 کاله ولې ما وزني دا 50 کاله ولې په موږ باندې چل نیولې د ورځې خوشاله وي د اشرف غنی سے حکومت خو د اشرف غنی په وخت ولې بمبارد کاوه. د اشرف غنی په وخت ولې بمبارد کاوه طالب پرېده. د اشرف غنی وخت ولې کونړ وشتنګراد وشته. اشرف غنی سے د کړي په وخت ولې هندستان په غیږه کې کېناستو کنه خفګان کړي په وخت ولې دا کار کاوه. تا په هندستان څخه ما دوست دی هندستان ته ولې راځي ته وشته. هندستان زما ځلی دشمن دی هغه چې چرته زما نقصان کیږي زما تبعی کیږي هغه ځای لغان رسی. ګوره د هندستان او د افغانستان الاینس خو دومره ان نیچرل دی چې د هندستان خپل مسلمان بدی شي په افغانستان بیا پنجاب د ما دښمن ده پنجابي د ما دښمن ده هر څوک چې دغه دفاع کوي که پښتون کې بلوچ کې په هندستان کې 15 کروڑ مسلمانان دي په هندستان کې د مودي د خپل اندي دي نو هغه 15 کروڑ مسلمانان دغه چې دي نه دي خو هغه ټول مشکل د ورس 15 کروڑ مسلمانان د پارغه خیر خور راغلي دي ګوره دا څنګه ورس سره کېږي ما څه کوي ما سره ولا غرس کوي ما ولې بمبارد ما مشما ولې وزني تاسو زمارونه یې تاسو زمارونه یې او په منځ کې پکې د څه دفاع وکړه چې شرم لري 97 کې پتلونه د 93,000 پوز د بنگال وستل هند وستل په 1965 کې هند راغی پاکستان غربیل کې دا ګوره په غوښ نه لري فقط زور نه راځي دا یو سټوري ده د هندو دا د وې مې دا پړاو مې وی طالبانز لیټیسټ لا اینڈ هیومن رائټس وی د طالبانو نه ویلا دا سیده قانون چې خزه باندې تشدد شي د سړی د اړه نو ترکمه پوری چې د خزي اډو کې نیمات شوی نو په عدالت کې به ډومبه ریپورت هم دغه خلاف د تشدد نه درج کیږي دا تاسو لیکي دا ظلم سیمونیر صاحب کوي فیلډ مارشل کوي دا ظلم خو افغان طالبان کوي د هندو بدر توسکل وکم ګوره کدا خبره ګوره اول خدا تاسو کدا خبره په پاکستان په مجلسونو کې تاسو انجلیکان ګډوي تاسو په بلارون کې ګډوي تاسو په منګ لیدلی وي دوګان استکنه تاسو په باندې استثمار کوي بالکل منګ لیدلی نه بالکل هم دا ګډو سي په یو کې غړي کې په امریکا کې غړي کې خو په زور خو نه غړو کنه ته خو اسلام به کنه مسلمان کنه ته خو اسلامي ملک کنه اسلام ملک ودا نه چې اسلامي ملک منی به دا کار مو کې ظلم مو کوي کنه ملک ته پدې کې ساګان دي پدې کې هر قسمه خلق دي پدې کې هر قسمه رائټس دي زه خو د دې یقین ساتم پنجابیان موږ لیدل تاسو نه پازان په لاریون کې تاسو په غوړه تجاوزونه کوي موږ لیدل دي پر چیرې وای زه پښتون اسلام آباد کې دومره کولاو ګرځم ډاډه هیڅ پروا هیڅ مسله نشته ما ته خو اورات چاون نه درول ما نه تاسو مونږ کو چیار ته پښتو وې ته پښتوني ته دلته سکے دومره غربت ته چولې چې پروړ باندې ولاړ دي گاډي ته دریږي بس په څو کلدار باندې سره خيج راځي راسي دوګانې ګوري دا منډه خو پرې دا خو بالکل ثابت ها ہمارے سے سکیورټي لرازوزا اوس دا خو ټیک شو دا خو زموسته په دې باندې اختلاف روان دي د دې اختلاف نه د حقایق کې واقعیتونه بوای نو استاد خپل کې کته ماری صاحب زما خپل مسله دا ده چې زه په خپل باندې کلک ولاړې زه په خپل ولاړې تمام خو نه زه خو ډاکومنټري خبره کوم ته ویډیوګان استاد ته خپل تا پاوز وای چې خپل خو جاسف وای موږ پاوز کرای ورکړو د امریکا لپاره د روس په خلاف من دا جاد نه خپل خو جاسف وای چې موږ درې لسیږي یعنی د سکاله ترګر روسي د غره پاوز موږ په خمانه خبره په سلام مجلس ته ویلې خو جاسف څه له پرسونه مجلس کې خپل دا خبره اقرار کوي خپل د نظیر بوټو وای چې موږ جاد د لپاره کاوس دفاع د پاکستان کوله خبر نواز شریف دا خبره کړې ما ته لوی افتخار د افغانستان نورلس ماری سے دا او تازه درې ورځې مخ خو جاسف په سلام سنت مجلس کې دا خبره کړې دي په خپل ویل چې دا جاد نه و دا تقلب و دا نقلی و دا موږ د امریکای لپاره کړ دا اوس اسرائیل ته کرانه دی ورکړې پاوس د غزې په وړاندې جنگيږي د مسلمان ور په وړاندې جنگيږي په قطر په د امریکای په اړه کوم دا اوس پاوس ولاړ ده اسرائیل خو ملاتړ شروع کړی دی دا هندستان د لارې ماشاءالله تاسو ملاتړ کوي اسرائیل هر څه چې د موږ ملاتړ کوي د پنجاب پر وړاندې اسرائیل ملاتړ هم تاسو مطلب دې تغاړه یک دی یار نه ګوره خبره دې کې نه ماری صاحب صفه خبره کوم د اسرائیل ملاتړ د دوست دی هغه خو معلوم ده چې يهود ده ته خو مسلمان ما وزن نو یو مسلمان نه راوکه
ته خو مسلمان راځي ورور د دین په نوم باندې د میراب د منبر په نوم جهاد په نوم باندې موږ تبا کې ته پرونه دی ویل افغانستان کې جهاد روا ده اسلام نشته اوس مسلمان نشته غسن ته جنګ کوي سبب اسد ته توبه او زبلا پیغمبر راځي ته حکومت کې ته غسن مخالفت کوي پاکستان خو دغه حالت سوکو ته ما ته وایا چې افغان عوام د طالب د خپل لاندې بریدو ټیکول پوکا دي تاسو ملت تاسو پښتانه بلوچستان سندیان ټول پنجابیان ټول راځي چې خپل حکومت ټیکي ورته نو ظلم زیاته مکه د پښتنو په وزیرستان کې نرو خزم رکړی دي په تیرا کې تاسو ظلم کوي آزاد او دا خپل وزیر اعلی د سویل افریقي او خیخ وخت او خپل کې خمه زیدار ټیم تیری نو څنګه په تیرا کې بیانات وکړي د پښتنو کې خلک له کوره باسه دا نو د صوبې وزیر اعلی چې دی هغه په دې باندې بیانات چې کوم ورکړي دي تا هغه وګوره نه پتا ته اندازو شي سویل افریقي 4 سره ولاړ دی سویل افریقي پاکستان سره ولاړ دی د پاکستان سکیورټي ادارو سره ولاړ دی پښتانه نه دي وزیرستان کې دا قسم ولورګي دا لکه نفر ولورګي دا ول نرو خزم رکړي دي دا تیرا کې ول خلکو کو نه تخنه کوي کو نه خلک ولې باسه تیرا کې ماري سے دا بلوچستان ولا پر د سوي دا هر بیا میر څه وای دا څه خبره کوي دا څه ظلمونه پیل کړی دي ظلم پرې دی زیاته پرې دی استکبار پرې دی ځان ټیکیا دوستي وکیا لګاون سره خره اړیکه ولري د خره اړیکه خو دوستي د دوه هیوادو په ګټه باندې د دوه خبره خو ډیپلوماسي وکیا وي دوستي کوو ډیپلوماسي کوو په ترکیه کې په قطر کې تاسو راځي په مراد شوی زبی الله مجاهد وي منګه مذاکرات کوو اوس پورې د مذاکرات خبره نه کوله خو زما په خیال د بمباری سیوا شوه په بس نو خو ظلم زیاته څه کوي نو مجبور موږ دفاع نو د طالب خلاف چې لګیا یو هم ظلم دی موږ خو وایو چې د طالب د خپینه د افغان ولس خلاص کو الیکشن او چې خپل ولس نماینده حکومتونه یو افغان ترکیو کې زموږ خو افغان رور دی و تاسو بمبار پرې د موږ لک سوله صفا کې آرام سي دي کار ته زو موږ بیا کوو بیا انتخابات هم کوو اصلاحات هم راول ورڅ کوو تاسو موږ نه پرې د موږ مجبور و د پنجاب لا ویر نه د طالب ساته ودرېګو چې طالب راځه پنجاب موږ ته مړی راونی چې موږ بلند کی موږ تاسو مجبور کړی ماري صاحب د 22 نه علاوه لکه زموږ تا ته پته د موږ ناس ته کوو اکثر کینو غنا نو بعض اوقات موږ ته یو بل اپینین زم معلومي دی مطابق خبره کو اسه جنرال په افغانستان کې تا ته نه لګی چې یو قومي حکومت پکار دی لکه نمائندګي پکار ده نه د پکار موږ اولونه زما په کې نشتا خو پکار دی یو قومي حکومت یو نمائنده حکومت یو ولس نمائنده رباني تاسو راوستو امید ګل مسر مشاور راولېګ د کرزي په حکومت کې تاسو بمباري کولې د اشرف غني په حکومت کې تاسو بمباري کولې طالب بیا تاسو راوستو اوس بیا مخالفت هم سره کوي بمباردم کوي خلک هم وځي ډاکټر نجیب په وخت تاسو دښمنی کوله د ترکی و امین په وخت تاسو دښمنی کوله د زارشاه په وخت په 1949 کې تاسو په مغولګي حمله وکړه د نجیب په وخت په 1987 کې تاسو حمله وکړه په پاکستان جوړ شوی د افغانستان خلاف په دې 13 بیا 15 کال کې لکه مطلب افغانستان هیڅ غلطي نه کړې ضرورت نه لري ځکه مجبور نه ده افغانستان لوی تاریخ له لوی روس موږ په افغانستان ورواچولو چې روس خپل لس لکه فوج راوستو نو روس ته موږ ویلو چې تاسو راشه په افغانستان کې لس لکه فوج کې نه وي آرام تاسو پرې نه خو د کني مسره اوس تاسو ته ما روس چې کله راغو افغانستان کې لس لکه فوج کې نه او په تور شپه په تیار کې څوک خبر نو تاسو خو هغه وخت کې په خپل د ټول سيزونه جنرال بابور د مجاهد په نوم رباني او مثلا د خالص او مجددي او دا کسان سپینه ماړی ته کارتر ته نه وړي روس نه مجبور کېند راته کار تاسو د داود خان په وخت کې خپل مسعود رباني وای منګه په 1950 کال پاکستان ته تللی وو تاسو داود په وخت جات پیل کړ ماري همیشه چې کله پاکستان جوړ شو د افغانستان خلاف ته ماري دا تاریخ باندې تاریخ گواه د هر څه ریکارډ شوی دي هر څه معلوم دي همیشه په افغانستان کې داسې کارونه کړی دي چې موږ د تاسو د لاس موږ تباہ او برباد دي که دوستي او صفا کې ځوان کوي ځان استا کوي خبر ده او کني دغه جګړې تاسو ته تاوان دي پاکستان خپل جنازه په خپل لاس پورته کوي زه تاسو ته خبره د غومبر سجاله په لاس واوړي تاسو ګورئ لا پرنګان نو واوړي په 48 غنټه کې دننه به پیک وی دا مې یاد ساته منګه فیصله کړی دا چې دا بدمعشان دا د افغان ولس ظالمان په افغان ولس چې خپېخه دا پاکستان باقی دا خلک دغلته نه برداشت کوي دلته چې دا کم ترخګری زمونږ اړخته دا اور تر خور دی منګ دی لا فیصله کو منګ چې دا کم اپریشن غضب للحق فیصله کړی دا نو دا کړم په دې بنیاد د چې باز نیمه جنگ پابنده مسلط شي
څنګه چې افغان ولس ما دا خلک مسلط دي دغه سي د دې ترخګری پاکستان کې مسلط دي وی هاف نثینګ ټو لوز پاکستان کې څومره ترخګری چې ټي ټي پی کولی شي څومره چې دا غي زور دی هغه کوي پاکستان کې هر خار کې ترخګری حسم کوي ترخګریم کوي نن هم پاکستان کې واقعیت شي خپل هوادم سمبال کې ګوره تاسو خو شپه لکه پاوز لري اتم لري استخبارات لري سال لري خپل وطن سمبالوي مونږ ته خو کوي ګوره کې بیا داسې خبرې ګوره که داسې خبرې بیا تاسو تاریخ د افغانستان د اسکندر مقدوني مو ګورئ د اشوکا پاچا مو ګورئ د مغولو بیا وګورئ د چنګیز بیا وګورئ د ساسانیانو د امویانو د صفویانو د تایریانو د ګوډ تیمور د ټولو تر انګریزو تر روسو تر امریکا وګورئ افغان خپل خاور خپل بدل چاته نه پریږدي ګوره وای انګریز دا په انګریز د زور دی دا انګریز چې دلته موږ زړه دنو دا پنجابي د کومه خزه زوی دي مارید صاحب دا یا نو کدا خبره قسم په خدای دا بیا به نو تراټکه پورې خو د موږ بیرغ لګیږي دا خو د موږ خاور ګل خانان دي سي اوستما د مارید صاحب دې سره هند راځي هند خپل لاهور خپل سند بیا خپل اخري کراچي د ماکی پاکستان به نور سي جنازه خپل ټولې ځان ټیکې ځان استاکه د پاکستان دفاع مکوي تاسو پښتانه یې د پلان نه کوتنه افغانستان ده پنجابی کې د نسې چې درکړي دي ابرز مریم نواز طالب د کمنټری راځي مریم نواز ثانه درکړي ویل و دغه د وسم د ډبرو د تیګو پاس کسوات کې دا څنګه فدرالي ده پنجاب کې آبادی ده په پسند کې آبادی ده په بلوچ کې آبادی نه سه دې ته وایي فدرالیزم خزه یو خبره ته اخیره کې بس دا مرکه راډولو په افغان پښتون کې او پاکستانی پښتون کې یو فرق دی پاکستانی پښتون الیکشن کې وټه چولی شي دا خپل نماینده حکومت ته اته د تعلیم مواقع شته دا غلور خور ته د تعلیم مواقع شته دا د پاکستان پښتون دی دا خو اوس مشکل ده تعلیم تاسو موږ نه زده کړی تعلیم موږ زده کړی اسلام موږ دروړی دا کلتور او فرهنګ تاسو موږ نه زده کړی دا خو اوس یو مشکل په افغانستان کې مخکې ګوره په افغانستان کې هغه کلچر چې هغه تعلیم او هغه تاسو ټول راتله په نګران کې خاندار کې کابل کې تعلیم کاوه هغه یونیورسيټي طالب ته واغست 15 کال ته واغست زم دا غواړم چې کوم افغان پښتون دی زمانه خپل دی په جوسه کې زمانه په عقل تکړه دی زمانه په تعلیم خدي زمانه په وجود خدي ولې د طالب د خپل لاندې دی زه په دې یو سوال دا مشکل بلکو بس نو ان شاء الله پروګرام باغ کو ځکه ماته کسان ناشتي پاریس ډیره مننه جزاک الله استاد او اله بلرو امید ان شاء الله جوړیږي په جنگ کې اصول او شیبه کو ډیپلوماسي به وکړو جګړه مګړه به پریدو ان شاء الله څه به ټیک سي جزاک الله مارید جزاک الله ډیره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم مارید صاحب هرکلی درته ما د پاکستان افغانستان ترمنځ بیا د شخړه د تر رسیدل د چې باقاعده جنگ شروع د سویل غواړي ډیره مهرباني بس لومړی زه تاسو قدرمن لیدونکو ته تاسو تخنیکي امکان سلامونه احترامات وړاندې کوم په ډیره خواشینۍ سره دا کار به نه وسوی خو متاسفانه چې وسه ځکه تاسو په یاد دي چې څو ورځې مخکې د پاکستان فوج په خوست باندې او په نګران باندې برید وکړ او وایي او په دې کې متاسفانه ډېر ملکي او بېګناه ماشومان زنانه او سپینګیري بېګناه کسان شهیدان کړل تقریبا د یوه کورنۍ 19 کسه د یوه کورنۍ 18 کسه په شهادت ورسېدل نو بنان دا خلاف د ټولو نړیوالو اصولو رول یعنی په باغ اساس چورتوای درناوی باید بل هیواد کورنۍ چارو ته د ځمکنۍ بشپړتیا ته د دوی خپل استقلالیت ته د همسایه‌دارۍ متقابل احترام حسن همجواري د دوی خلاف دوی عمل وکړ نو دا نړیوال اصول افغانستان ته بخښنه غواړم افغانستان ته هم حق ورکوي چې له ځانه دفاع وکړي نو اوس د غچکسترو دفاع حالت ده مارید صاحب زه ته یو کنه خپل کې موجود یو زموږ چې زموستا خبره اترو کې تاسو سره یو ډیبیټ وکم ځکه چې زمام په دې خبره باندې په تور پاکستانی پښتون زړه زور اخلي چې افغانستان په پاکستانی ځواکونو باندې وس چې دا کوم معاملې شروع شو ان پرووکډ عمله کړې ده الجزیره باقاعده هډلاین ما کتو الجزیره وایي چې افغانستان دا خبره کوي چې موږ په پاکستان حمله کړې ده اوس پاکستان چې کوم سټرایک کړو ګوره تاسو چې کوم خبره کوله کنه دا کنفرم نه ده چې په دې کې دا دونه بې ګناه مړي دي خو زه به تاسو ته بیا وایم چې نو تاسو دا ویډیوګانې نه ګورئ دا ټلویزیون نه ګورئ دا خلک ټول دروغ دا مړي دا خبره باندې زړی چلیږي کنه او ماري نه نه زړی نه چلیږي په کور خلک چې دراولې کې پاکستانی ایسا راولې کې څه تلار سی وی ګوري بیسودو سواله کې خلک زړی د ما مړ ته پروت ماشوم پروت او توای
ډېر انکار کوي دا اوس هم خبره اوس حمله کوي ګوره افغان خو یو کار وکړ بزرګانه حمله ونه کړله د حمله مستقیم په پوځیانو وسوه په اډو باندې حمله کړې په ملکی کسانو بېګناه کسانو حمله نه جماعت خبر شوی چې جماعت پکې شهید کړي دي د بیګا چې کوم د طالبانو اخوانه ماټر ګولې راتلو حمله وي په ورګون کې په خوست کې هغه جماعت شهید کړي دا پاکستان کړي د قرآن شریف ته وراچول لدین افغان کفرستان ویډیوګانې موجود دي ګوره چې هر څه ده دا د الوانه وشل کې په جنگ کې جګړه د ولې پیل کړي دا بل پوزینه تاسو کوي دا په پښتنه کې چې ولې ایسا ته وایي یا په پوزیته ته جنگ د ولې کړی جګړه د پیل کړل اوس بیا ګلې مکه چې جماعت ور واخیسته او کدا اوس افغان ولس جګړه د پیل کړل په جګړه کې اوس الوانه وشل کې الوا بنوي شو افغان ولس خوشاله افغان ولس په دې سټرایکونو باندې د افغان زنانه د خوشاله سرګندونه ولي کوي ګوره ماری صاحب خبره به صفا ځکه وزلم کړي موږ وزلیو وزل څلويخ کال تاسو افغانان واس نه څلويخ کال تاسو باندې نیو نه بالکل صفا سپینه خبره درته کومه ګوره موږ تاسو ګوره کنه قابض پښتانه یو کې نه ګوره څه کړي وایما دا قابض خلق دي مسلط خلق دي د افغان اولس چې کم حق دی پاغه باندې قبضه چولې ده د دې خلکو خو ځاتړ نه دی پکار د سیاست ګوره خبره بل خواته موړي کنه یو د ملاتړ خبره دی او حقیقت خبره ده آیا دا بیسودو کې چې ماشومان مرسو دا طالبان وو دا ټي ټي پی وو دا د شکر وو دا خو بالکل پاوز په پاکستان ته شرم پکار ده چې دغه ماشوم په کلن ته دی ټي ټي پی وای دغه ماشوم ته د ترانګر وای دا غلطه خبره ده دا خو باید ګورئ نن که افغان طالبانو حمله کړې ده دا په پوځیانو کړې پوځیان مړه دي ښکارېږي ټول کله چې په ډرون حمله کړې ده هم یې پوځیان ویشتلې ده جګړه پیل شوله بېګناه برناکه پاکستان د ګوره دغه شل کاله په جمهوریت د واقعیاتو جوماتونو کې نه راځه کنه خبره به صفا وکړو دغه شل کاله په جمهوریت فوجیان دي تماته وای په بازارونو کې فوجیان دي دادی چې په بازارونو کې کوي په جمعاتونو کې کوي په عدالتونو کې کوي تاسو ثبوت لرئ موږ ثبوت لرو ته ښکاري ټول دنیا ګوري عربي هیوادونه ګوري هند ګوري ایران ګوري امریکا ګوري ملل متحد ګوري یو نما ریپورت په لیکل ده دا پته ده ماري کله چې پاکستان چیرې ولې حمله کوي سوال دا د پښتنه دا ولې حمله کوي په افغانستان ولې د حمله کړې ده زه ته وایم ماري څه دا د ملک خبره بنه کوي ملک راغی او کلی ته چا وبره پیخوي ټول کله وبو وړو خلکو په وبو مېز کې جګړې کولې ملک ولې هغه کس راونی چې چا چې وبو کلی تر پیخي دي تاسو هغه کس راونی چې جګړې کوي چې مګه کې د ترخګره وبو د ترخګره وبو ټي ټي اي په پاکستان را پریخي دي ماري څه په دې خبره زتا سره خبره کوم ګوره چې د افغان ولس خبره راشي ګوره ما بیګه خبره ترې کولې ونه ټي ټي په پاکستان باندې ټي ټي کوم ځای راځي ولې پردیس راځي ټي ټي پی دغلته کې چې دې پراته دي د هغې دغلته کې اړې دي سیف هیونز دي د هغې ټریننګ سنټر دي دې طرف ته نه ځو زه تا د خبره ماري صاحب یو خبرې سره مې اتفاق کې د پاکستان ایسا استخبارات دومره قوت لري چې په افغانستان کې ټي ټي پی ته ګوري دلته ټي ټي پی د نولې پاکستان کې دا نه پیدا کوي ولې پردي سره راځي ګوره دغه پاکستان کې حمله کوله په 10 متره کې طالب ولاړ و تم خلاف د طالب پاکستان هم نو دا به وشته و دا ول راځي په بیسودو کې بېګناه کسان ورځي دا ول راځي په پوز کسان ورځي طالب هغه حمله نه کوي ده ماري صاحب د طالب پروپاګاندا دا چې کله ته د طالب زه ټارګټ کی او طالب پنهخه کی طالب وي دغه عام ماشوم وشته بېګناه خلک مړ شو زه خبره ته یعنی تاسو کې انکار کوي چې په بیسودو کې دا یو کلن ماشوم طالب ذاته یو خبره کوم ما بیګا نه ګوره دا خبره میډیا کې مکه ډیر ګوره ډیر بل خبره بیګا یو اونیر کړی د خلک بیا خان دي خلک پورې خان ګوره افتخار صاحب د خلک بیا خان دي خلک ویډیو ګوري خلک ځای ګوري دا د پټو خبره دا خبره دا 1500 کال مخکې نه د چار شي خلک کوه پروپاګاندا کې اصل کال مخکې نن سبا میډیا دی ټیکنالوژي ده ل اسمانه لمزه نه ټول خلک کارڅو ویني سترو څاري یو نامه دفتر د ملګرو مل تو دروغ نه وای د بشر حقوقو دفتر دروغ ده نه وای دا خبره کوم ماري سي الجزیره دروغ نه وای ماري سي بیگما انیر په ټي وي باندې یو خبره وکړه کنه کی دي چې تما سره اتفاق وکړي ما وای دا د افغان ولس جنگ نه دی په افغان ولس باندې دا جنگ افغان د طالبانو مسلط کول کوي زه تاسو وایم زه یو پښتون مسلمان یم یو پښتون یم د پاکستان زه به څنګه دا خبره غواړم چې زه د افغان یو پښتون رور یو مسلمان رور باندې حمله وشو زه د په دلته پای باندې شادیانې کوم
خبرې مطلب دا دی د افغان تعلق نشته. زمونږ ډي جي آی اس پی آر اوس په پریس بریف کې وې چې افغان ولس په کولیټرل ډیمیج کې هم نه ځي. دا اوس چې د پاکستان سټرایک شوي دی او په دې کې تقریبا 300 ته نږدې د طالب د سکیورټي اهلکار هلاک شوي دي. ته ماته ووایه په دې 300 کې کم ماشوم دی؟ په دې کې کم بې ګناه زنانه وفات شوې ده، ښځه وفات شوې ده؟ نو داسې برید سوی نن سوی ده. دا اوس چې کوم د تیر یو نیم ورځې نه شروع دي. ګوره تا ته یوه خبره وکړم چې جګړه پیل شوه بیا تکراروم. جګړه کې حلوا نه ویشل کېږي. اوس که طالب مړ کېږي او که بل مړ کېږي او که هلته عاصم منیر مړ کېږي که خواجه عاصم مړ کېږي او که ملکي مړ کېږي، اوس جګړه تاسو پیل کړې ده. د ټول ریسپانسبلټي مسؤلیت تاسې لرئ. دا اوس زه د اته ورځې مخ خبره کوم. اوسنی اګریشن علل او اسباب کوزیشن ته بزو کوزیشن ډیپ کوزیشن ته ډیپ روټ ته دغه جګړه ولې پیل شوې ده؟ ته به راځې ماشومان به ولې ماته ټي ټي پي ښکاري. نه ګوره ته به راځې ماشومان به ولې په خوست کې په ارګون کې په پیسودو کې په ننګرهار کې به ته ویزل کوې او زه به تا ته چپ راست یم؟ دا خو امکان لري. زه خو خامخا مجبور یم دفاع وکړم. شریعت ماته اجازه راکوي، قانون ماته اجازه راکوي، اخلاق ماته اجازه، بشري قانون ماته اجازه راکوي. زه مجبور یم له خپل ولس دفاع وکړم. ته بیا راځي خبره چې طالب ده او دا د طالب تا سره موږ طالب سره څه کار ده؟ خبره د وطن د هېواد د پښتو د ګوره ته هر څه ووایې ته پنجابی نه شې کېدلی، ته پښتون یې، ته افغان. زه د پاکستان د سکیورټۍ ادارو ترجمان نه یم. زه به طور یو پښتون یو پاکستاني یو پښتون صحافي بس دا ته یو خبره وکړم. زه د دې خلکو په حق کې نه یم. ته د بشري حقونو خبره کوې که نه مارک صاحب؟ نو دې خلکو خو د خبره ولې بشري حقونه نیولي دي. د زنانو او والي سره راپورټ راغلی دی. موږ خو زه دروغجن یو. د هندوستان د ټولو نه غټ اخبار نه دی د هندو. د هغې 2 ورځې مخکې زوړ خبر دی. ما په دې موبایل کې ایښی دی. زه بیا تا ته ریډ کړم. بنده له زړه خوږی. زړه څه دا یو را سره وره. هغه خبر کې دا وایي که نه چې افغانستان کې زه خو ډېر عجیب یم. عجیبه ما ته دا ده چې هم جګړه کوم هم بیا ځاړم. نه ماري صاحب، هم جګړه کوم هم راځم تا وزنم، تا په خوب کې په روزي میاز کې د شپې ماشومان شهیدانوم، او که تا حمله کې بیا زه ځاړم او بیا زه بیا نو بس ناست یم سمپاتي ته او بس دې ته پیټي ته ناست یم او دې هغه کوم چې بس ایموشن خبرې کوم چې ولا ما قسم رسوله چې تاسو 45 پوځیان هم دا مردار شوي دي. یقین وکړه په پوستو کې 15 پوستې تاسو را تانې تاسو نه نیولي دي. دا ملکي کسان دي، دا ګناه دي. موږ چې جګړه کوو دغه ځای کې جګړه کوو، موږ بزرانه جګړه نه کوو. موږ د ملکي کسان دا په جګړه کې بیا ملکي کسان راکېږي بله خبر ده. مارج صاحب د دې خلکو نه خلاصې پکار نه د افغان عوامو. د دې خلکو خلاصون د پاکستان له پوځ د وایسای نه پکار ده. موږ د ملت د پاکستان سره مشکل نه لرو. موږ نه له پنجابي سره مشکل نه سندي سره، پښتانه او بلوچستان خو د خپل افغانان دي، نه له کشمیري سره. د موږ مشکل ټول د پوځ سره ده چې پروجیکټ له امریکا نه اخلي، له امریکا نه اخلي او همداسې پروجیکټونه غواړي جوړ کړي. موږ مشکل له پاکستان اسټابلیشمنټ سره ده، موږ مشکل له آیسای سره ده. 50 کاله طالب خو سره راغلی. دغه 50 کاله ولې ما وزني؟ دا 50 کاله ولې په موږ باندې چل نیولې؟ خوشاله وې د اشرف غني صاحب حکومت. خو د اشرف غني په وخت کې تا ولې بمبارد کاوه؟ د اشرف غني په وخت کې ولې بمبارد کاوه؟ طالب پرېږده. د اشرف غني وخت کې ولې کونړ ویشتنګراد ویشته؟ اشرف غني صاحب د کردي په وخت کې ولې هندوستان په غېږه کې کېناستو که نه؟ خفګان د کردي په وخت کې ولې دا کار کاوه؟ تا په هندوستان څه زما دوست دی هندوستان. ته ولې راځې ته ویشته؟ هندوستان زما ځلي دشمن دی. هغه چې چرته زما نقصان کېږي، زما تبۍ کېږي، هغه ځای له ځان رسي. ګوره د هندوستان او د افغانستان الاینس خو دومره ان نیچرل دی چې د هندوستان خپل مسلمان بدی شي. په افغانستان بیا نو پنجاب زما دښمن ده، پنجابی زما دښمن ده. هر څوک چې دغه نه دفاع کوي، که پښتون که بلوچ په هندوستان کې 25 کروڑه مسلمانان دي. په هندوستان کې د مودي د خپل لاندې دي. نو هغه 25 کروڑه مسلمانان دا هغه چې دي نه دي خو دا په مشکل د ورس 2 کروڑه مسلمانان د پاره خیر خور راغلي دي. ګوره دا څنګه راغلي ورس سره راګي ما څه کوي؟ ما سره ولا غرس کوي، ما ولې بمبارد، ما ماشما ولې وزني. تاسو زمارونه یې تاسو زمارونه یې او په منځ کې پکې راځي. د څه دفاع وکړه، د څه دفاع وکړه چې شرم لري. 1971 کې پتلونه د 93,000 پوځ د بنګال وستل، هند وستل. په 1965 کې هند راغی، پاکستان غربیل کې
ته ګوره په غو زور نه لري په غته زور نه راځي دا یو ستوري دا یو ستوري د هندو دا دی مې دا ته پڑھاو مې وی طالبانز لیټیسټ لا اینڈ هغه هن پرې د خپل هیومن رائټس وی د طالبانو نه ویلا دا سیده قانون چې خزه باندې تشدد شي د سړی د اړه نو ترکمه پوری چې د خزي اډو کې نیمات شوی نو په عدالت کې به لومبي ریپورت هم دغه خلاف د تشدد نه درج کیږي دا تاسو لیکي دا ظلم منیر صاحب کوي فیلډ مارشل کوي دا ظلم خو افغان طالبان کوي د هندو بدرته وسکول وکم ګوره کدا خبرې ګوره اول خدا تاسو کدا خبرې په پاکستان په مجلسونو کې تاسو انجلیکان ګډوي تاسو په بلارون کې ګډوي تاسو په هغه منګ لیدلې وي دوګان استکنه تاسو په باندې استثمار کوي بالکل منګ لیدلې نه بالکل هم دا ګډو ماري سي په یو کې کې غړي کې په امریکا کې غړي کې خو په زور خو نه غړو کنه په تو اسلام کې کنه مسلمان کې کنه تو اسلامي ملک کې کنه اسلام ملک ودا نه کچېره اسلامي ملک منی به دا کار مو کې سولم مکه وي کنه ملک ته پدې کې څنګه دي پدې کې هر قسمه خلق دي پدې کې هر قسمه رائټس دي زه خو د دې یقین ساتم پنجابیان هم لیدلې تاسو نه پاسه په لاریون کې تاسو په غوړه تجاوزونه کوي موږ لیدلې دي پر چیرې وي زه پښتون اسلام آباد کې دومره کولاو ګرځم ډاډه هیڅ پروا هیڅ مسله نشته ما ته خو ورځ چاوم نه درول ما ته تاسو مونږ کو چیار ته پښتو وې ته پښتون ته دلته سکے دومره غربت ته چولې چې پرور باندې ولاړ دي ګاډي ته دریږي بس په څو کلدار باندې سره خيج راځي راسي دوګانې وګوري دا منډه خو پرې دا خو بالکل ځان ها ہمارے سے سکیورټي لرا زوزا اوس دا خو ټیک شو دا خو زموسته په دې باندې اختلاف روان دي د دې اختلاف نه د حقایق دی واقعیتونه بوای نو استاد خپل حقیقت ته ماري صاحب زما خپل مسله دا ده چې زه په خپل باندې کلک ولاړې زه په خپل ولاړې زما خو نه زه خو ډاکومنټري خبره کومه ته ویډیوګان استاد ته خپل تا پاوز وای چې خپل خو جاسف وای موږ پاوز کرای ور کړو د امریکا لپاره د روس په خلاف باندې جهاد نه وو خپل خو جاسف وای چې موږ درې لسیږي یعنی د سکاله تر اگر روسي له هغه پاوز موږ په خمانه خبره سلام مجلس ته ویلې خو جاسف څه په سلام مجلس کې خپل دا خبره اقرار کوي خپل د نصیب بوټو وای چې موږ جهاد د لپاره کوس دفاع د افغانستان د پاکستان کوله خپل نواز شریف دا خبره کړې ما ته لوی استفاده د افغانستان نورلس ماري صاحب دا و تازه درې ورځې مخ خو جاسف په سلام سنت مجلس کې دا خبره کړې دي په خپل ویل چې دا جهاد نه و دا تقلب و دا نقلی و دا موږ د امریکا لپاره کړ دا اوس هم اسرائیل ته کرانه دی ورکړې پاوس د غزې په وړاندې نه جنگيږي د مسلمان ور په وړاندې نه جنگيږي په قطر په د امریکا په اړه کوم دا اوس پاوس ولاړ ده اسرائیل خو ملاتړ شروع کړی دی دا هندستان د لارې ماشاءالله تاسو ملاتړ کوي اسرائیل هر څه چې موږ ملاتړ کوي د پنجاب پر وړاندې اسرائیل ملاتړ تاسو مطلب دې تغاړه یک دی یار نه ګوره خبره دې کې نه ماري صاحب سبا خبره کوم د اسرائیل ملاتړ د کوم دی هغه خو معلوم ده چې يهود ده ته خو مسلمان موازن نو یو مسلمان راواکه ته مسلمان راځي ور د دین په نوم باندې د میراب د منبر په نوم جهاد په نوم باندې موږ تبا کې ته پر نه دی ویل افغانستان کې جهاد روا ده اسلام نشته و چې مسلمان نه څنګه ته جنگ کوي سبب اسد ته توبه او زبلا پیغمبر راځي ته حکومت کې ته هغه سره مخالفت کوي پاکستان خو دغه حالت سوکو ته ما ته وایا چې افغان عوام د طالب د خپلان دی بریدو ټیکول پوکا دي ټیکول پوکا دي تاسو ملت تاسو پښتانه بلوچستان سندیان په پنجابیان ټول راځي چې خپل حکومت ټیک کوي ورته نو ظلم زیاته مې کوي د پښتنو په وزیرستان کې نه روخه عمر کړی دي په تیرا کې تاسو کې آزاد او د خپل وزیر اعلی د سویل افریدي او خیخ وخت او خپل کې خمه زیدار ټیم تیری نو څنګه په تیرا کې بیانات وکړي د پښتنو خلک له کوره باسه دا د صوبې وزیر اعلی چې دی هغه په دې باندې بیانات چې کوم ورګړي دي تا هغه وګوره نه پتا ته اندازو شي سویل افریدي 4 سره ولاړ دی سویل افریدي پاکستان سره ولاړ دی د پاکستان سکیورټي ادارو سره ولاړ دی پښتانه نه دي د وزیرستان کې دا قسم ولورګي دا لکاو نفر ولورګي دا ول نه روخه ور کړی دي دا تیرا کې خلکو کو نه تخنه کوي کو نه خلک ولې باسه تیرا کې ماري سے دا په لوچار ولا په دسوي دا د هربي ارمیر څه وای دا څه خبره کوي دا څه ظلمونه پیل کړی دي ظلم پرې دی زیاته پرې دی استکبار پرې دی ځان ټیکیا دوستي وکیا لګاون سره خره اړیکه ولري د خره اړیکه خو دوستي د دوه هیوادو په ګټه باندې د دوه خبره خو ډیپلوماسي وکیا دوستي کوو ډیپلوماسي کوو په ترکیه کې په قطر کې تاسو راځي په مراد شوی زبی الله مجاهد وي منګه مذاکرات کوو اوس پورې د مذاکرات خبره نه کوله خو زما په خیال د بمباری سیوا شوه
بس نو خو ظلم زیاتې څه کوي نو مجبور موږ دفاع وکړو. نو د طالب خلاف چې لګیا یو هم ظلم دی. موږ خو وایو چې د طالب د خپې نه د افغان ولس خلاص کو الیکشن وشي، خپل ولس نماینده حکومتونه یو افغان ترقي وکړي. زموږ خو افغان رور دی. خو تاسو بمبار پرېږدئ، موږ لږ سوله صفا کې ارام سو دې کار ته ځو، موږ بیا هغه کوو، بیا انتخابات هم کوو، اصلاحات هم راول ورڅه کوو. تاسو خو موږ نه پرېږدئ، موږ مجبور وو د پنجاب له ویرې نه د طالب شاته ودرېږو چې هغه طالب راسه پنجابی موږ ته له مرۍ راونیسي چې موږ مړه نه کړي. خو موږ تاسو مجبور کړي. ماري صاحب د 22 نه علاوه لکه زموږ تا ته پته ده موږ ناسته کوو اکثر کینو کنه، نو بعض اوقات موږ ته یو بل اوپینین زم معلومي دی مطابق خبره کوو. اسې جنرال په افغانستان کې تا ته نه لګي چې یو قومي حکومت پکار دی، لکه نمائندگی پکار ده، نه ده پکار. موږ اولونه زما پکې څه نشته، خو پکار دی یو قومي حکومت، یو نماینده حکومت، یو ولس نماینده. رباني تاسو راوستو، امید ګل مو سره مشاور راولېږه، د کرزي په حکومت کې تاسو بمباري کولې، د اشرف غني په حکومت کې تاسو بمباري کولې، طالب بیا تاسو راوسته، اوس بیا مخالفت هم سره کوي، بمبارد هم کوي، خلک هم وزدي. ډاکټر نجیب په وخت تاسو دښمني کوله، د ترقي وامین په وخت تاسو دښمني کوله، د ظاهرشاه په وخت په 1949 کې تاسو په مغولګي حمله وکړه، د نجیب په وخت په 1987 کې تاسو حمله وکړه. تاسو سنوي په پاکستان جوړ شوی د افغانستان خلاف په دې 13 بیا 15 کال کې لکه مطلب افغانستان هیڅ غلطي نه کړې. ضرورت نه لري ځکه مجبور نه ده. افغانستان لوی تاریخ لري، لوی هیواد. روس موږ په افغانستان ورواچولو چې روس خپل 10 لکه فوج راوستو، نو روس ته موږ ویلو چې تاسو راشه په افغانستان کې 10 لکه فوج کېنوي. هغه تاسو پرې نه خو د کني اوس تاسو ته ما روس چې کله راغو افغانستان کې 10 لکه فوج کېنو په تور شپه په تیار کې څوک خبر نو تاسو خو هغه وخت کې په خپل د ټول سيزونه جنرال بابور د مجاهد په نوم رباني او مثلا د خالص او مجددي او دا کسان سپینه ماړی ته کارته نه وړي، روس نه مجبور کېنه راته کار. تاسو د داود خان په وخت کې خپل مسعود رباني وای موږ په 1950 کال پاکستان ته تللی وو. تاسو داود په وخت کې جات پیل کړ. تاسو همیشه چې کله پاکستان جوړ شو د افغانستان خلاف ده. دا تاریخ باندې تاریخ گواه د هر څه ریکارډ شوی دی، هر څه معلوم دي. همیشه په افغانستان کې داسې کارونه کړی دي چې موږ د تاسو د لاس څخه تباہ او برباد یو. که دوستي او صفا کې ځوان کوي ځان استا کوي خبر ده او کني دغه جګړې تاسو په تاوان دي. پاکستان خپل جنازه په خپل لاس پورته کوي. زه تاسو ته خبره د غومبر سجاله په لاس نه واوري. تاسو ګورئ له پرنګیان نه واوري. 48 غنټې کې دننه به پیک وی. دا مې یاد ساته. منګه فیصله کړې دا چې دا بدمعشان دا د افغان ولس ظالمان په افغان ولس چې خپېخه دا پاکستان باقی دا خلک دغلته نه برداشت کوي. دلته چې دا کم ترخګری زمونږ اړخته دا اور تر خور دی، منګ دی لا فیصله کوو. منګ چې دا کم اپریشن غزب للحق فیصله کړی دا نو دا موږ کړم په دې بنیاد ده چې باز نیمه جنگ پابنده مسلط شي. څنګه چې افغان ولس ما دا خلک مسلط دي، دغه سي د دې ترخګری پاکستان کې مسلط دي. وی هاف نثینګ ټو لوز. پاکستان کې څومره ترخګری چې ټي ټي پی کولی شي، څومره چې دا غي زور دی هغه کوي. پاکستان کې هر خار کې ترخګری حسم کوي، ترخګریم کوي. نن په پاکستان کې واقعیت شي خپل هوادم سمبال کوي. ګوره تاسو خو شپه لکه پاوز لري، اتم لري، استخبارات لري، سال لري، خپل وطن سمبالوي. مونږ ته خو کوي. ګوره که بیا داسې خبرې بیا تاسو تاریخ د افغانستان د اسکندر مقدوني مو ګورئ، د اشوکا پاچا مو ګورئ، د مغولو بیا وګورئ، د چنګیز بیا وګورئ، د ساسانیانو، د امویانو، د صفویانو، د تایریانو، د ګوډ تیمور، د ټولو تر انګریزو تر روسو تر امریکا وګورئ. افغان خپل خاور خپل بدل چاته نه پریږدي. ګوره وای انګریز دا په انګریز د زور دی. دا انګریز چې د مګل زور دی نو دا پنجابي د کومه خزه زوی دی. مارید صاحب دا یا نو کدا خبر قسم په خدای دا بیا به نو تراټکه پورې خو د موږ بیرغ لګیږي دا خو د موږ خاور ده ګل خانان دي سي اوس ته ما د مارید صاحب دې سره به هند راځي، هند خپل لاهور خپل سند بیا خپل اخري کراچي د ماکی پاکستان به نور سي جنازه به خپل ټولې ځان ټیکې ځان استاکه د پاکستان دفاع مکوي. تاسو پښتانه یې د پلان نه کوتنه افغانستان ده پنجابی کې د نسې چې درکړي دي. ابرز مریم نواز طالب د کمیټ راځي مریم نواز ثانا درکړی ویل و دغه د اوسم د ډبرو د تیګو پاس کسوان کوي. دا څنګه فدرالي ده؟ پنجاب کې آبادی ده، په پسند کې آبادی ده، په بلوچ کې آبادی نه سه. دې ته وایي فدرالیزم.
خزه یو خبره ته کوم اخیره کې بس دا مرکه راټولو په افغان پښتون کې او پاکستانی پښتون کې یو فرق دی. پاکستانی پښتون الیکشن کې ووټه چولی شي داغه خپل نماینده حکومت ته اته د تعلیم مواقع شته داغه لور خور ته د تعلیم مواقع شته دا د پاکستان پښتون دی. دا خو اوس مشکل ده. تعلیم تاسو موږ نه زده کړی تعلیم موږ زده کړی اسلام موږ راوړی ده کلتور او فرهنګ تاسو موږ نه زده کړی دا خو اوس یو مشکل په افغانستان کې مخکې ګوره په افغانستان کې هغه کلچر چې و هغه تعلیم و هغه تاسو ټول راتلې په ننګرهار کې خاندار کې کابل کې تعلیم کاوه هغه یونیورسيټي نو په واغست طالب ته واغست 15 کال ته واغست زم دا غواړم چې کوم افغان پښتون دی زمانه خولې دی په جوسه کې زمانه په عقل تکړه دی زمانه په تعلیم خدي زمانه په وجود خدي ولې د طالب د خپل لاندې دی. زه په دې یو سوال ته دا مشکل بلکو بس نو ان شاء الله پروګرام باغ کو ځکه ماته کسان ناشتي پاره صاحب ډیر مننه جزاک الله استاد او اله بل امید ان شاء الله جوړیږي په جنگ ورونی به کوو دوسی به کوو ډیپلوماسي به وکړو جګړه مګړه به پریدو ان شاء الله څه به ټیک شي. جزاک الله مارج صاحب جزاک الله ډیر مهربان. السلام علیکم. السلام علیکم مارج صاحب هر کله درته ما د پاکستان افغانستان ترمنځ بیا د شخړه د تر رسیدل د چې باقاعده جنگ شروع د سویل غواړي. ډیره مهرباني. بس لومړی زه تاسو قدرمن لیدونکو ته تاسو تخنیکي امکان سلامونه احترامات وړاندې کوم. جزاک الله. په ډیره خواشنۍ سره دا کار به نه وسوي خو متاسفانه چې وسه ځکه تاسو په یاد دي چې څو ورځې مخکې د پاکستان فوج په خوست باندې او په ننګرهار باندې برید وکړ او وایي او په دې کې متاسفانه ډېر ملکي او بېګناه ماشومان زنانه او سپینګیري بېګناه کسان شهیدان کړل. تقریبا د یوه کورنۍ 19 کسه د یوه کورنۍ 18 کسه په شهادت ورسېدل. نو بنان دا خلاف د ټولو نړیوالو اصولو رول یعنی په اصل چورتوای درناوی باید د بل هیواد کورنۍ چارو ته د ځمکنۍ بشپړتیا ته د دوی خپل استقلالیت ته د همسایه‌دارۍ متقابل احترام حسن همجواري د دوی خلاف دوی عمل وکړ. نو دا نړیوال اصول افغانستان ته بخښنه غواړم افغانستان ته هم حق ورکوي چې له ځانه دفاع وکړي. نو اوس دغه چاکسترو دفاع حالت ده. مارج صاحب زه ته یو کنه خپل کې موجود یو زموږ ما چې زموستا خبره وترو کې تاسو سره یو ډیبیټ وکم ځکه چې زمام په دې خبره باندې په تور پاکستانی پښتون زړه زور اخلي چې افغانستان په پاکستانی ځواکونو باندې وس چې دا کوم معاملې شروع شو ان پرووکډ حمله کړې ده. الجزیره باقاعده هډلاین ما کتو الجزیره وایي چې افغانستان دا خبره کوي چې موږ په پاکستان حمله کړې ده. اوس پاکستان چې کوم سټرایک کړو ګوره تاسو چې کوم خبره کوله کنه دا کنفرم نه ده چې په دې کې دا دونه بې ګناه مړي دي خو زه به تاسو ته بیا وایم چې تاسو دا ویډیوګانې نه ګورئ دا تلویزیون نه ګورئ دا خلک ټول دروغ دا مړي دا خبره باندې سړی چلیږي کنه او مارج نه سړی نه چلیږي بالکل خلک چې دراولې کې پاکستانی ایسا راولې کې چاتلار سی وی ګوري بیسود ولسوالۍ کې خلک زاړي د مامړ ته پروت ماشوم پروت او توای ډیر انکار کوي دا سم خبره مارج اوس کامله کوي. ګوره افغان خو یو کار وکړ بزرانه عمله ونه کړل د عمله مستقیم په پوځیانو وسوه په اډو باندې عمله کړي په ملکی کسانو بېګناه کسانو عمله کړي. جماعت خبر شوی چې جماعت پکې شهید کړي دي د بیګا چې کوم د طالبانو اخوانه ماټر ګولې راتلو عمله وي په ورګون کې په خوست کې هغه جماعت شهید کړي دا پاکستان کړی د قرآن شریف ته وراچول لدین افغان کوفرستان ویډیوګانې موجود دي. ګوره چې هر څه ده دا د الوانو وشل کې په جنگ کې جګړه د ولې پیل کړي دا بل پوزینه تاسو کوي دا په پښتنه کې چې ولې ایسا ته وایي یا په پوزیته ول جنگ د ولې کړي جګړه د پیل کړل اوس بیا ګلې مکه وته جماعت ور واخیسته او کدا وسو افغان ولس جګړه د پیل کړل په جګړه کې اوس الوانو وشل کې الوا بنوي شو افغان ولس خوشاله افغان ولس په دې سټرایکونو باندې د افغان زنانه د خوشاله سرګندونه ولي کوي. ګوره مارج صاحب خبره به صفا ځکه وزلم کړي موږ وزل یو وزل څلويخ کال تاسو افغانان واس نه څلويخ کال تاسو لاس باندې نیو نه زه بالکل صفا سپینه خبره درته کومه. ګوره موږ تاسو ګوره کنه قابض نه ګوره څه کړي وایما دا قابض خلق دي مسلط خلق دي د افغان اولس چې کم حق دی پاغه باندې قبضه چولې ده د دې خلکو خو لاټر نه دی پکار د سیاست ګوره خبره بل خواته موړي کنه یو د لاټر خبره دی او حقیقت خبره ده. آیا دا بیسودو کې ماشومان مرسو دا طالبان وو دا ټي ټي پی وو دا د شکر وو دا خو بالکل پاوز په پاکستان ته شرم پکار ده چې دغه ماشوم په کلن ته دی ټي ټي پی وای دغه ماشوم ته د ترګر وای
دا غلطه خبر ده. دا خو باید ګورئ نن که افغان طالبانو حمله کړې ده دا یې په پوځیانو کړې، پوځیان مړه دي ښکارېږي ټول. کله چې په ډرون حمله کړې ده هم یې پوځي اډه ویشتلې ده. جګړه پیل شوله بېګناه برناکه پاکستان د ګوره دغه 20 کاله په جمهوریت کې د واقعیات جمعتونو کې نه راځه کنه خبره به صفا وکړو. دغه 20 کاله په جمهوریت فوجیان دي تماته وای په بازارونو کې فوجیان دي دادی چې په بازارونو کې کوي، په جمعتونو کې کوي، په عدالتونو کې کوي. تاسو ثبوت لرئ؟ موږ ثبوت لرو. ورته ښکارېږي ټوله دنیا ګوري، عربي هېوادونه ګوري، هند ګوري، ایران ګوري، امریکا ګوري، ملل متحد ګوري. یونما ریپورټ په لیکلی ده پاکستان تیرا ولې حمله کوي. سوال دا د پښتنه دا ولې حمله کوي په افغانستان، ولې دا حمله کړې ده؟ زه ته وایم دا د ملک خبره بنه کوي. ملک راغی و کلی ته چا اوبه راپریښې وې، ټول کلی اوبه وړی و، خلکو په اوبو منځ کې جګړې کولې. ملک ویلې هغه کس راونیسئ چا چې اوبه کلي ته راپریښې دي، تاسو هغه کس راونیسئ جګړه کوي که مخه کېږي د ترخګرۍ اوبه ټي ټي اي په پاکستان را پریښې دي. مارج صاحب په دې خبره زه تاسو سره خبره کوم. ګوره چې د افغان ولس خبره راشي، ګوره ما بیګا خبرې اترې کولې او ټي ټي پی په پاکستان باندې ټي ټي پی له کوم ځای راځي، ولې پردیس راځي؟ ټي ټي پی دغلته کې چې دي پراته دي، د هغې دغلته کې اډې دي، سیف هیونز دي، د هغې ټریننګ سنټر دي. دې طرف ته نه ځو، زه تا ته خبره کوم. نه په دې طرف ته نه خبرې سره مارج صاحب یو خبرې سره اتفاق کې د پاکستان آیسا استخبارات دومره قوت لري چې په افغانستان کې ټي ټي پی ته ګوري، دلته ټي ټي پی د نو ولې پاکستان کې دا نه پیدا کوي، ولې پردیس راځي؟ ګوره دغه پاکستان کې حمله کوله په 10 متره کې طالب ولاړ و، تم خلاف د طالب پاکستان هم نو دا به وشته و. دا ول راځي په بیسودو کې بېګناه کسان ورځي، دا ول راځي په پولیس کسان ورځي، هغه حمله نه کوي. په ولاړ ده مارج صاحب د طالب پروپاګاندا دا چې کله ته د طالب زه ټارګټ کی او طالب پنهخه کی طالب وي دی خو عام ماشوم وشته بېګناه وشته بېګناه خلک مړ شو. زه خبره ته بل یعنی تاسو کې انکار کوي چې په بیسودو کې دا یو کلن ماشوم طالب ذات یو خبره کوم ما بیګا نه ګوره دا خبره میډیا کې مکه ډیر ګوره ډیر ما بیګا یو خبره اونیر کړی د خلک بیا خان دي، خلک پورې خان ګوره افتخار صاحب دا خلک بیا خان دي، خلک ویډیو ګوري، خلک ځای ګوري، دا د پټو خبره نه ده. دا د لږو خبره دا 1500 کاله مخکې نه ده چې هر شی خلک کوی پروپاګاندا کې اصل کاله مخکې. نن سبا میډیا دي، ټیکنالوژي ده، له اسمانه له ځمکې نه ټول خلک هر څه ویني، ټول څاري. یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دروغ نه وایي، د بشر حقوقو دفتر دروغ درته نه وایي، الجزیره دروغ نه وایي، نړیوال دروغ نه وایي. مارج صاحب بیګا ما انیر په ټي وي باندې یوه خبره وکړه که نه کیدی شي ته ما سره اتفاق وکړې. ما وایي دا د افغان ولس جنګ نه دی، په افغان ولس باندې دا جنګ افغان دا طالبانو مسلط کول کوشش کوي. زه تا ته وایم زه یو پښتون مسلمان یم، یو پښتون یم د پاکستان. زه به څنګه دا خبره غواړم چې زه د افغان یو پښتون رور یو مسلمان رور باندې حمله وشي، زه دې په دلته پای باندې شادیانې کوم. خبرې مطلب دا دی د افغان تعلق نشته. زمونږ ډي جي آی پی آر اوس په پریس بریف کې وویل چې افغان ولس به په کولیټرل ډیمیج کې هم نه ځي. دا اوس چې د پاکستان سټرایک شوي دي او په دې کې تقریبا 300 ته نږدې د طالب د سکیورټي اهلکار هلاک شوي دي. ته ما ته ووایه په دې 300 کې کم ماشوم دی، په دې کې کم بېګناه زنانه وفات شوې ده، ښځه وفات شوې ده. څه وخت داسې برید شوی نن سوی ده؟ دا اوس چې کوم د تیر یو نیم ورځې نه شروع دي. ګورې تا ته یوه خبره وکړم چې جګړه پیل شوه، بیا تکراروم، جګړه کې حلوا نه ویشل کېږي. اوس که طالب مړ کېږي او که بل مړ کېږي او کالته په عاصم منیر مړ کېږي که خواجه عاصم مړ کېږي او که ملکي مړ کېږي، اوس جګړه تاسو پیل کړې ده، د دې ټول ریسپانسبلټي مسؤلیت تاسو لرئ. زه د اته ورځې مخ خبره کوم لالو اسباب کوزیشن ته به ځو، کوزیشن ډیپ کوزیشن ته ډیپ روټ ته دغه جګړه ولې پیل شوې ده؟ ته به راځې ماشومان به ولې ما ته ټي ټي پي ښکاري نه ګوره ته به راځې ماشومان به ولې په خوست کې، په ارګون کې، په بیسودو کې، په نګران کې به ته ویزل کوې او زه به تا ته چپ راست یم؟ دا خو امکان لري. زه خو خامخا مجبور یم دفاع وکړم. شریعت ماته اجازه راکوي، قانون ماته اجازه راکوي، اخلاق ماته اجازه، بشري قانون ماته اجازه راکوي. زه مجبور یم له خپل ولس دفاع وکړم. ته بیا راځي خبره چې څه طالب ده او دا د طالب تا سره موږ طالب سره څه کار ده؟ خبره د وطن د هېواد د پښتو د ګوره ته هر څه ووایې ته پنجابی نه شې کېدلی، ته پښتون یې، ته افغان. زه د پاکستان د سکیورټۍ ادارو ترجمان نه یم، زه به طور یو پښتون یو پاکستاني یو پښتون صحافي بس دا ته یو خبره وکړم. زه د دې خلکو په حق کې نه یم.
ته د بشري حقوقو خبره کوي کنه مارک صاحب نو دې خلکو خو دا خبره ولې پټه یو خبره ما سره بشري حقوقونه نیولې دي د زنانو والی سره راپورټ راغلی دی مونږ خو زه دروغجن یو د هندو د هندوستان د ټولو نه غټ اخبار نه دي د هندو د هغې 2 ورځې مخکې زوړ خبر دی ما په دې موبایل کې ایښی دی زه به تا ته ریډ کړم بنده له زړه خوږی زړه څه دا یو را سره وره هغه خبر کې دا وایي که نه چې افغانستان کې زه خو ډېر عجیب یم عجیبه ما ته دا ده چې هم جګړه کوم هم د ازان نه ماري صاحب هم جګړه کوم هم راځم تا وزم تا په خوب کې په روزي میاز کې د شپې ماشومان شهیدانوم او که تا حمله کې بیا زه زاړم او بیا زه بیا نو بس ناسم سمپاتي ته او بس دې ته پیټي ته ناست یم او دې هغه کوم چې بس ایموشن خبرې کوم چې ولا ما قسم رسوله ته تاسو 15 پوځیان هم دا مردار سوي دي یقین وکړه په پوستو کې 15 پوستې تاسو را ثاني تاسو نه نیولې دي دا ملکی کسان دي ماري ګناه دي موږ چې جګړه کو دغه ځای کې جګړه کوو موږ بوزرانه جګړه نه کوو موږ نه ملکی کسان ولې دا چې جګړه کې بیا ملکی کسان راکېږي بل خبر ده ماري صاحب د دې خلکو نه خلاصې پکار نه افغان عوامو د دې خلکو خلاصون د پاکستان لا پاوز نو وایسای نه پکار ده موږ د ملت د پاکستان سره مشکل نه لرو موږ نه پنجابي سره مشکل نه سندي سره پښتانه بلوچستان خو د خپل افغانان دي نه له کشمیري سره د منګه مشکل ټول د پاو سره ده چې پروژه د امریکا نه اخلي او همداسې پروجیکټونه غواړي جوړ کړي منګه مشکل د پاکستان سټابلیشمنټ سره ده منګه مشکل د ایسای سره ده 50 کاله طالب خو سره غله دا 50 کاله ولې ما وزني دا 50 کاله ولې په منګ باندې چل نیولې د خوشاله د اشرف غنی سے حکومت خو د اشرف غنی په وخت تاولې بمبارد کاوه اشرف غنی په وخت ولې بمبارد کاوه طالب پرېده دا اشرف غنی وخت ولې کونړ وشتنګراد وشته اشرف غنی سے د کړي په وخت ولې هندوستان په غیږه کې کېناستو کنه افغان کړي په وخت ولې دا کار کاوه تا په هندوستان څخه ما دوست هندوستان ته ولې راځم ته هندوستان زما ځلی دشمن دی هغه چې چرته زما نقصان کیږي زما تبعی کیږي هغه ځای لغان رسی ګوره د هندوستان او د افغانستان الاینس خود دومره ان نیچرل دی چې د هندوستان خپل مسلمان بدی شي په افغانستان بیا پنجاب د ما دښمن ده پنجابي د ما دښمن ده هر څوک چې دغه دفاع کوي که پښتوني که بلوچ په هندوستان کې 15 کروڑه مسلمانان دي په هندوستان کې د مودي د خپل اندي دي نو هغه 15 کروڑه مسلمانان دغه چې دي نه دي خو هغه ټول مشکل د ورس 15 کروڑه مسلمانان د پارغه خیر خور راغلي دي ګوره دا تاسو سره ورس سره کېږي ما څه کوي ما سره غرس کوي ما ولې بمبارد ما ماشما ولې وزني تاسو زمارونه یې تاسو زمارونه او په منځ کې پکې د څه دفاع وکړه چې شرم لري 97 کې پتلونه د 93,000 پوز د بنگال وستل هند وستل په 1965 کې هند راغی پاکستان غربیل کې دا ګوره په زور نه لري فقط زور نه راځي دا یو سټوري ده د هندو دا د وایم دا ته پڑھاو مې وی طالبانز لیټیسټ لا اینڈ هیومن رائټس وی د طالبانو نه ویلا دا سیده قانون چې خزه باندې تشدد شي د سړی د اړه نو ترکمه پوری چې د خزي اډو کې نیمات شوی نو په عدالت کې به ډومبه ریپورت هم دغه خلاف د تشدد نه درج کیږي دا تاسو لیکي دا ظلم سیمونیر صاحب کوي فیلډ مارشل کوي دا ظلم خو افغان طالبان کوي د هندو بدر توسکل وکم ګوره کدا خبرې ګوره اول خدا تاسو کدا خبرې په پاکستان په مجلسونو کې تاسو انجلیکان ګډوي تاسو په بلارون کې ګډوي تاسو په منګ لیدلې وي دوګان استکنه تاسو په باندې استثمار کوي بالکل منګ لیدلې نه بالکل هم دا ګډو ماري سي په یو کې غړي کې په امریکا کې غړي کې خو په زور خو نه غړو کنه ته خو اسلام به کنه مسلمان کنه ته خو اسلامي ملک کنه اسلام ملک ودا نه چې اسلامي ملک منی به دا کار مو کې سول مکه وای کنه ملک ته پدې کې څنګه دي پدې کې هر قسمه خلق دي پدې کې هر قسمه رائټس دي زه خو د دې یقین ساتم پنجابیان هم لیدلې تاسو نه پازان په لاریون کې تاسو په غوړه تجاوزونه کوي موږ لیدلې دي پر چیرې وای زه پښتون اسلام آباد کې دومره کولاو ګرځم ډاډه هیڅ پروا هیڅ مسله نشته ما ته خو اورات چاوم نه درول ما نه تاسو مونږ کو چیار ته پښتو وې ته پښتوني ته دلته سکے دومره غربت ته چولې چې پروړ باندې ولاړ دي گاډي ته دریږي بس په څو کلدار باندې سره خيج راځي راسي دوګانې ګوري دا منډه خو پرې دا خو بالکل ځان ها ہماري سے سکیورټي لرازوزا اوس دا خو ټیک شو دا خو زموسته په دې باندې اختلاف روان دي د دې اختلاف نه د حقایق کې واقعیتونه بوای نو استاد خپل حقیقت دې ماري صاحب زما خپل مسله دا ده چې زه ته خپل باندې کلک ولاړې زه خپل ولاړې تمام نه زه خو ډاکومنټري خبرې کوم ته ویډیوګان استاد ته خپل تا پاوز وای چې
خپل خو جاسف و موږ پوس کرایه ورکړو د امریکا لپاره د روس په خلاف من دا جهاد نه و خپل خو جاسف چې موږ درې لسیزې یعنی د سکاله ترګر روسي د غره پاوس موږ پخمانه خبره پښتنه مجلس څه ویلې خو جاسف څه ویلې پښتنه مجلس کې خپل دا خبره اقرار کوي خپل د نجیب بوټو وایي چې موږ جهاد د لپاره کوس دفاع د پاکستان کوله خبر نواز شریف دا خبره کړې ما ته لوی افتخار د افغانستان نورلس ماري سے دا و تازه درې ورځې مخ خو جاسف په سنت مجلس کې دا خبرې کړې دي په خپل ویل چې دا جهاد نه و دا تقلب و دا نقلی و دا موږ د امریکا لپاره کړ دا اوس هم اسرائیل ته کرانه دی ورکړې پاوس د غزې په وړاندې جنگيږي د مسلمان ور په وړاندې جنگيږي په قطر په د امریکا په اړه کوم دا اوس پاوس ولاړ ده اسرائیل خو ملاتړ شروع کړی دی دا هندستان د لارې ماشاءالله تاسو ملاتړ کوي اسرائیل هر څه چې د موږ ملاتړ کوي د پنجاب پر وړاندې اسرائیل ملاتړ هم تاسو مطلب دې تغاړه یک دی یار نه ګوره خبره دی کې نه ماري صاحب خبره کوم د اسرائیل ملاتړ د دوست دی هغه خو معلوم ده چې يهود ده ته خو مسلمان ما وزن نو یو مسلمان نه راوکه ته خو مسلمان راځي ورور د دین په نوم باندې د میراب د منبر په نوم جهاد په نوم باندې موږ تبا کې ته پر نه دی ویل افغانستان کې جهاد روا ده اسلام نسته و چې مسلمان نسته غسن ته جنگ کې سبب اسد ته توبه او زبلا پیغمبر راځي ته حکومت کې ته غسن مخالفت کوي پاکستان خو دغه حالت سوکو ته ما ته وایا چې افغان عوام د طالب د خپلان دی بریدو ټیکول پکار دي تاسو ملت تاسو پښتانه بلوچستان سندیان ټول پنجابیان ټول راځي چې خپل حکومت ټیکي ورته نو ظلم زیاته مکه د پښتنو په وزیرستان کې نرو خزم رکړی دي په تیرا کې تاسو ظلم کوي آزاد او دا خپل وزیر اعلی د سویل افریقي او خیخ وخت او خپل کې خمه زیدار ټیم تیری نو څنګه په تیرا کې بیانات وکړي د پښتنو کې خلک له کوره باسه دا نو د صوبې وزیر اعلی چې دی هغه په دې باندې بیانات چې کوم ورکړي دي تا هغه وګوره نه پتا ته اندازو شي سویل افریدي 4 سره ولاړ دی سویل افریدي پاکستان سره ولاړ دی د پاکستان سکیورټي ادارو سره ولاړ دی پښتانه نه دي وزیرستان کې دا قسم ولورګي دا لکاو نفر ولورګي دا ول نرو خزم رکړي دي دا تیرا کې ول خلکو کو نه تخله کوي کو نه خلک ولې باسه تیرا کې ماري سے دا بلوچستان ولا پر د سوي دا هربي ارمیر څه وای دا څه خبره کوي دا څه ظلمونه پیل کړی دي ظلم پرې دی زیاته پرې دی استکبار پرې دی ځان ټیکیا دوستي وکیا لګاون سره خره اړیکه ولري د خره اړیکه خو دوستي د دوه هیوادو په ګټه باندې د دوه خبره خو ډیپلوماسي وکیا وي دوستي کوو ډیپلوماسي کوو په ترکیه کې په قطر کې تاسو راځي په مراد شوی زبی الله مجاهد وي منګه مذاکرات کوو اوس پورې د مذاکرات خبره نه کوله خو زما په خیال د بمباری سیوا شوه په بس نو خو ظلم زیاته څه کوي نو مجبور موږ دفاع نو د طالب خلاف چې لګیا یو هم ظلم دی موږ خو وایو چې د طالب د خپینه د افغان ولس خلاص کو الیکشن او چې خپل ولس نماینده حکومتونه یو افغان ترکیو کې زموږ خو افغان رور دی و تاسو بمبار پرې د موږ لک سوله صفا کې آرام سي دي کار ته زو موږ بیا کوو بیا انتخابات هم کوو اصلاحات هم راول ورڅ کوو تاسو موږ نه پرې د موږ مجبور و د پنجاب لا ویر نه د طالب ساته ودرېګو چې طالب راځه پنجاب موږ ته مړی راونی چې موږ بلند کی موږ تاسو مجبور کړی ماري صاحب د 22 نه علاوه لکه زموږ تا ته پته د موږ ناس ته کوو اکثر کینو کنه نو بعض اوقات موږ ته یو بل اپینین زم معلومي دی مطابق خبره کو اسه جنرال په افغانستان کې تا ته نه لګی چې یو قومي حکومت پکار دی لکه نمائندګي پکار ده نه د پکار موږ اولونه زما په کې نشتا خو پکار دی یو قومي حکومت یو نماینده حکومت یو ولس نماینده رباني تاسو راوستو امید ګل مسر مشاور راولېګ د کرزي په حکومت کې تاسو بمباري کولې د اشرف غني په حکومت کې تاسو بمباري کولې طالب بیا تاسو راوستو اوس بیا مخالفت هم سره کوي بمباردم کوي خلک هم وځي ډاکټر نجیب په وخت تاسو دښمنی کوله د ترکی و امین په وخت تاسو دښمنی کوله د زارشاه په وخت په 1949 کې تاسو په مغولګي حمله وکړه د نجیب په وخت په 1987 کې تاسو حمله وکړه تاسو سنې په پاکستان جوړ شوی د افغانستان خلاف په دې 13 بیا 15 کال کې لکه مطلب افغانستان هیڅ غلطي نه کړې ضرورت نه لري ځکه مجبور نه ده افغانستان لوی تاریخ له لوی روس موږ په افغانستان ورواچولو چې روس خپل لس لکه فوج راوستو نو روس ته موږ ویلو چې تاسو راشه په افغانستان کې لس لکه فوج کې نه وي آرام تاسو پرې نه خو د کني مسره اوس تاسو ته ما روس چې کله راغو افغانستان کې لس لکه فوج کې نه او په تور شپه په تیار کې څوک خبر نو تاسو خو هغه وخت کې په خپل د ټول سيزونه جنرال بابور د مجاهد په نوم رباني او مثلا د خالص او مجددي او دا کسان سپینه ماړی ته کارته نه وړي
روس نه مجبوره کنده راته کار تاسو د داود خان په وخت کې خپل مسعود رباني وای موږ په 1950 شپږم کال پاکستان ته تللی وو تاسو داود په وخت کې جات پیل کړ ماري همیشه چې کله پاکستان جوړ شو د افغانستان خلاف ده دا تاریخ منه تاریخ گواه ده هر څه ریکارډ شوی دي هر څه معلوم دي همیشه په افغانستان کې داسې کارونه کړی دي چې موږ د تاسو د لاس موږ تباہ او برباد یو که دوستي او صفا پاکستان کوي ځان استا کوي خبر ده او کني دغه جګړې تاسو ته تاوان دي پاکستان خپل جنازه په خپل لاس پورته کوي زه تاسو ته خبر د غومبر سجاله په لاس واوړي تاسو ګورئ ل پرنګان نو واوړي په 48 غنټه کې دننه به پیک وی دا مې یاد ساته منګه فیصله کړی دا چې دا بدمعشان دا د افغان ولس ظالمان په افغان ولس چې خپېخه دا پاکستان باقی دا خلک دغلته نه برداشت کوي دلته چې دا کم ترخګری زمونږ اړخته دا اور تر خور دی منګ دی لا فیصله کو منګ چې دا کم اپریشن غزب للحق فیصله کړی دا نو دا موږ کړم په دې بنیاد د چې باز نیمه جنگ پابنده مسلط شي څنګه چې افغان ولس ما دا خلک مسلط دي دغه سي د دې ترخګری پاکستان کې مسلط دي وی هاف نثینګ ټو لوز پاکستان کې څومره ترخګری چې ټي ټي پی کولی شي څومره چې دا غي زور دی غي کوي پاکستان کې هر خار کې ترخګری حسم کوي ترخګریم کوي نن په پاکستان کې واقعیت شي خپل هوادم سمبال کې ګوره تاسو خوښ په لکه پاوز لري اتم لري استخبارات لري سال لري خپل وطن سمبالوي مونږ ته خو کوي ګوره که بیا داسې خبرې بیا تاسو تاریخ د افغانستان د اسکندر مقدوني مو ګورئ د اشوکا پاچا مو ګورئ د مغولو بیا وګورئ د چنګیز بیا وګورئ د ساسانیانو د امویانو د صفویانو د تایریانو د ګوډ تیمور د ټولو تر انګریزو تر روسو تر امریکا وګورئ افغان خپل خاور خپل بدل چاته نه پریږدي ګوره وای انګریز دا په انګریز زور دی دا انګریز چې دلته موږ زړه دنو دا پنجابي د کومه خزه زوی دي مارید صاحب دا یا نو کدا خبر قسم په خدای دا بیا به نو تراټکه پورې خو د موږ بیرغ لګیږي دا خو د موږ خاور ګل خانان دي سي استما د مارید صاحب دې سره هند راځي هند خپل لاهور خپل سند بیا خپل اخري کراچي د ماکی پاکستان به نور سي جنازه خپل ټولې ځان ټیکې ځان استاکه د پاکستان دفاع مکوي تاسو پښتانه یې د پلان نه کوتنه افغانستان ده پنجابی کې د نسې چې درکړي دي ابرز مریم نواز طالب د کمنټری راځي مریم نواز ثانه درکړی ویل و دغه د وسم د ډبرو د تیګو پاس کسوات کې دا څنګه فدرالي ده پنجاب کې آبادی ده په پسند کې آبادی ده په بلوچ کې آبادی نه سه دې ته وایي فدرالیزم خزه یو خبره ته اخیره کې بس دا مرکه راډولو په افغان پښتون کې او پاکستانی پښتون کې یو فرق دی پاکستانی پښتون الیکشن کې وټه چولی شي دا خپل نماینده حکومت ته اته د تعلیم مواقع شته دا غلور خور ته د تعلیم مواقع شته دا د پاکستان پښتون دی دا خو مشکل ده تعلیم تاسو موږ نه زده کړی تعلیم موږ زده کړی اسلام موږ دروړی دا کلتور او فرهنګ تاسو موږ نه زده کړی دا خو اوس یو مشکل په افغانستان کې مخکې ګوره په افغانستان کې هغه کلچر چې هغه تعلیم او هغه تاسو ټول راتله په نګران کې خاندار کې کابل کې تعلیم کاوه هغه یونیورسيټي طالب ته واغست 15 کال ته واغست زم دا غواړم چې کوم افغان پښتون دی زمانه خپل دی په جوسه کې زمانه په عقل تکړه دی زمانه په تعلیم خدي زمانه په وجود خدي ولې د طالب د خپل لاندې دی زه په دې یو سوال دا مشکل بلکو بس نو ان شاء الله پروګرام باغ کو ځکه ماته کسان ناشتي پاریس ډیره مننه جزاک الله استاد او اله بلرو امید الله جوړیږي په جنگ ورونی به اصول او شی به کو ډیپلوماسي به وکړو جګړه مګړه به پریدو ان شاء الله څه به ټیک شي جزاک الله مارید جزاک الله ډیره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم مارید صاحب هرکلی درته ما د پاکستان افغانستان ترمنځ بیا د شخړه د تر رسیدل د چې باقاعده جنگ شروع د سویل غواړي ډیره مهرباني بس لمړی زه تاسو قدرمن لیدونکو ته تاسو تخنیک امکان سلامونه احترامات وړاندې کوم جزاک په ډیره خواشنۍ سره دا کار به نه وسه خو متاسفانه چې وسه ځکه تاسو پیاد دي چې څو ورځې مخکې د پاکستان فوج په خوست باندې او په نګران باندې برید وکړ او وایي او په دې کې متاسفانه ډېر ملکي او بېګناه ماشومان زنانه او سپینګیري بېګناه کسان شهیدان کړل تقریبا د یوه کورنۍ 19 کسه د یوه کورنۍ 18 کسه په شهادت ورسېدل نو بنان دا خلاف د ټولو نړیوالو اصولو رول یعنی په اصل ورته وایي درناوی باید بل هېواد
کورنۍ چارو ته د ځمکنۍ بشپړتیا ته د دوی خپل استقلالیت ته د همسایه‌دارۍ متقابل احترام حسن همجواري د دوی خلاف دوی عمل وکړ. نو دغه نړیوال اصول افغانستان ته بخښنه غواړم افغانستان ته هم حق ورکوي چې له ځانه دفاع وکړي. نو اوس د غچ اخیستلو دفاع حالت ده. مارید صاحب زه ته یو کنه خپلو کې موجود یو زما چې زما اوس ته خبرې اترو کې ستا سره یو ډیبیټ وکړم ځکه چې زما هم په دې خبره باندې په طور پاکستاني پښتون زړه زور اخلي چې افغانستان په پاکستاني ځواکونو باندې وس چې دا کوم معامله شروع شو ان پرووکډ حمله کړې ده. الجزیره باقاعده هډلاین ما کتو الجزیره وایي چې افغانستان دا خبره کوي چې موږ په پاکستان حمله کړې ده. اوس پاکستان چې کوم سټرایک کړو ګوره تاسو چې کوم خبره کوله کنه دا کنفرم نه ده چې په دې کې دا دونه بې ګناه مړي دي. خو زه به تاسو ته بیا هم وایم چې تاسو دا ویډیوګانې نه ګورئ دا تلویزیونونه نه ګورئ دا خلک ټول دروغ دا مړي دا خبره نه ګورئ زړې چلیږي کنه او ماري نه زړې نه چلیږي. بالکل خلک چې دراولې کې پاکستاني اثر راولې کې چاتلار سی وی ګوري بیسود ولسوالۍ کې خلک زاړې دي ما مړ ته پروت ماشوم پروت او ته وای ډېر انکار کوي دا اوسه خبره ماري اوس حمله کوي. ګوره افغان خو یو کار وکړ بزرګان حمله ونه کړل د عمله مستقیم په پوځیانو وسوه په اډو باندې حمله کړي په ملکی کسانو د ګورا کسانو حمله نه کړي. خبر شوی چې جمعات پکې شهید کړي دي د بیګا چې کوم د طالبانو اخوانه ماټر ګولې راتلو حمله وي په ورګون کې په خوست کې هغه جمعات شهید کړي دا پاکستان کړی د قرآن شریف ته وراچول لدین افغان کفرستان ویډیوګانې موجود دي. ګوره چې هر څه ده د الوانو ویشل کی په جنگ کې جګړه د ولې پیل کړي دا بل پوزینه تاسو کوي دا به پښتنه کې چې ولې ایسا ته وای یا به پوزي ته جنگ د ولې کړي جګړه د پیل کړل اوس بیا ګلې مکه و چې جماعت ور واخیستو کدا اوس افغان ولس جګړه د پیل کړل په جګړه کې اوس الوانو ویشل کی الوا بنوي شو افغان ولس خوشاله افغان ولس په دې سټرایکونو باندې د افغان زنانه د خوشاله سرګندونه ولي کوي. ګوره ماري صاحب خبره به صفا ځکه وزلم کړي موږ وزلیو وزل څلوي خاله تاسو افغانان واس نه څلوي خاله تاسو لاس باندې نیو نه زه بالکل صفا سپینې خبره درته کومه. ګوره موږ تاسو ګوره کنه قابض پښتانه یو کې دغه شل کاله نه ګوره څه کړي وایما دا قابض خلق دي مسلط خلق دي د افغان اولس چې کم حق دی پاغه باندې قبضه چولې ده د دې خلکو خو اتر نه دی پکار د سیاست ګوره خبره بل خواته موړي کنه یو د ملاتړ خبره دی او حقیقت خبره ده. آیا دا بیسودو کې ماشومان مرسو دا طالبان وو دا ټي ټي پی وو دا د شکر وو دا خو بالکل پوز په پاکستان ته شرم پکار ده چې دغه ماشوم په کلن ته دی ټي ټي پی وای دغه ماشوم ته د ترګر وای دا غلطه خبره ده. دا خو باید ګورئ نن که افغان طالبانو حمله کړې ده دا په پوځیانو کړې پوځیان مړه دي ښکارېږي ټول کله چې په ډرون حمله کړې ده هم یې پوځیان ویشتلې ده جګړه پیل شوله بېګناه برنه پاکستان د ګوره دغه شل کاله په جمهوریت د واقعیاتو جوماتونو کې نه راځه کنه خبره به صفا وکړو دغه شل کاله په جمهوریت فوجیان دي تماته وای په بازارونو کې فوجیان دي دادی چې په بازارونو کې کوي په جمعاتونو کې کوي په عدالتونو کې کوي تاسو ثبوت لرئ موږ ثبوت لرو ته ښکاري ټول دنیا ګوري عربي هیوادونه ګوري هند ګوري ایران ګوري امریکا ګوري ملل متحد ګوري یو نما ریپورت پلی کړی دا دا پته دا مالي کړی چې پاکستان تر ولې حمله کوي سوال دا د پښتنه دا ولې حمله کوي په افغانستان ولې د حمله کړی ده زه ته وایم ماري دا د ملک خبره باندې کوي ملک راغی او کلی ته چا وبره پریخوي ټول کله وبو وړو خلکو په وبو مېز کې جګړې کولې ملک ولې هغه کس راونی چې چا چې وبو کلی تر پریخي دي تاسو هغه کس راونی چې جګړې کوي چې مګه کې د ترخګره د ترخګره وبو ټي ټي اي په پاکستان را پریخي دي ماري صاحب په دې خبره زتا سره خبره کوم ګوره چې د افغان ولس خبره راشي ګوره ما بیګه خبره ترې کولې ونه ټي ټي پی په پاکستان باندې ټي ټي پی کوم ځای راځي ولې پردیس راځي ټي ټي پی دغلته کې چې دي پراته دي د هغې دغلته کې اډې دي سیف هیونز دي د هغې ټریننګ سنټر دي دې طرف ته نه ځو زه تا ته خبره دې طرف ته نه خبرې سره ماري صاحب یو خبرې سره مې اتفاق کې د پاکستان ایسا استخبارات دومره قوت لري چې په افغانستان کې ټي ټي پی ته ګوري دلته ټي ټي پی د نولې پاکستان کې دا نه پیدا کوي ولې پردي سره راځي ګوره دغه پاکستان کې حمله کوله په 10 متره کې طالب ولاړ و تم خلاف د طالب پاکستان هم نو دا به وشته و دا ول راځي په بیسودو کې
بې ګناه کسان ورځي دا ولې راځي په خپل کسان ورځي هغه عمله نه کوي پلس ولاړ ده مارج صاحب د طالب پروپاګاندا دا چې کله ته د طالب زه ټارګټ کی او طالب پنهخه کی طالب وي دغه عام ماشوم وشته بې ګناه وشته بې ګناه خلک مړ شو زه خبره ته یعنی تاسو دې انکار کوئ چې په بیسوده کې دا یو کلن ماشوم طالب ذات یو خبره کوم ما بیګا نه ګوره دا خبره میډیا کې مکه ډیر ګوره ډیر ما بیګا یو خبره اونیر کړی د ته خلک بیا خان دي خلک پورې خان ګوره افتخار صاحب د خلک بیا خان دي خلک ویډیو ګوري خلک ځای ګوري دا د پټو خبره ده یو خبره دا 1500 کال مخکې نه د چار شي خلک کوه پروپاګاندا کې اصل کال مخکې نن سبا میډیا دی ټیکنالوژي ده ل اسمانه لمزه نه ټول خلک کارڅو ویني ټول ساري یو نامه دفتر د ملګرو مل تو دروغ نه وای د بشر حقوقو دفتر دروغ نه وای دا خبره کوم ماري سي الجزیره دروغ نه وای ماري سي بیگما انیر په ټي وي باندې یو خبره وکړه کنه کی دي چې تما سره اتفاق وکړي ما وای دا د افغان ولس جنگ نه دی په افغان ولس باندې دا جنگ افغان دا طالبان کوشش کوي زه تا ته وایم زه یو پښتون مسلمان یم یو پښتون یم د پاکستان زه به څنګه دا خبره غواړم چې زه د افغان یو پښتون رور یو مسلمان رور باندې حمله وشي زه دې په دلته پای باندې شادیانې کوم خبرې مطلب دا دی د افغان تعلق نشته زمونږ ډي جي ایس پی آر اوس په پریس بریف کې وې چې افغان ولس په کولیټرل ډیمیج کې منځي دا اوس چې د پاکستان سټرایک شوی دی او په دې کې تقریبا 300 ته نږدې د طالب د سکیورټي اهلکار هلاک شوی دي ته ماته وایې په دې 300 کې کم ماشوم دی په دې کې کم بې ګناه زنانه وفات شوی ده ښځه وفات شوی ده نو دا ست نن سوال دا اوس چې کوم د تیر یو نیم ورځې نه شروع دي ګوره تا ته خبره وکم چې جګړه پیل شو بیا تکراروم جګړه کاروان ویشل کی اوس که طالب مړ کی او قبل مړ کی او کاته په عاصم منیر مړ کی که خو جاسم مړ کی او که ملکی مړ کی و جګړه تاسو پیل کړی ده د ټول ریسپانسیبিলিټي مسؤلیت تاسو لري دا اوس د اته ورځې خبره کوم سنې اګریشن جلالو اسباب کوزیشن ته بزو کوزیشن ډیپ کوزیشن ته ډیپ روټ ته دا جګړه ولې پیل شوې ده ته راځي ماشومان ولې ماته ټي ډي پی ښکاری نه ګوره ته به راځي ماشومان به ولې په خوست کې په ارګون کې په بیسود کې په نګران کې به ته ویزل کې او زه به تا ته چپ راستم دا خو امکان لري زه خو خامخا مجبور دفاع وکم شریعت ماته اجازه راکوي قانون ماته اجازه راکوي اخلاق ماته اجازه بشري قانون ماته اجازه راکوي زه مجبور له خپل ولس دفاع وکم ته بیا راځي خبره چې طالب دا د طالب تاسو سره موږ طالب سره څه کار ده خبره د وطن د هیواد د پښتو د ګوره د کار څو وای ته پنجابی نه سي کېدل ته پښتون ته افغان زه د پاکستان د سکیورټي ادارو ترجمان نه مذهب تور یو پښتون یو پاکستانی یو پښتون صحافي بس دا ته خبره وکم زه د دې خلکو په حق کې نه ما ته د بشري حقوقو خبره کوي کنه مارج صاحب نو دې خلکو خو دا خبره ولې بشري حقوقونه نیولې دي د زنانو والی سره راپورټ راغلی دی مونږ خو زه دروغجن یو د هندو د هندستان د ټولو نه غټ اخبار نه دي د هندو دغه دوه ورځې مخکې زوړ خبر دی ما په موبایل کې خې زه به تا ریډ کوم بندل زړه خو گئی زړه سو ولا عجیب ده دا یو را سره وره هغه خبر کې دا وی کنه چې افغانستان کې زه خو ډیر عجیب یم عجیب ما ته دا چې ام جګړه کوم ام بیا ځان نه ماري صاحب ام جګړه کوم ام راځم تا وزن تا په خوب کې پروژې میاس کې د شپې ماشومان شهیدانوم او که تا عمله کې بیا زه ځانم او بیا زه بیا نو بس ناسم سمپاتی ته بس دې ته پیټي ته ناستم او دې هغه کوم چې بس ایموشن خبرې کوم چې ولا ما قسم رسوله ته تاسو 15 پوځیان هم دا مردار سوي دي یقین وکړه په پوسټو کې 15 پوسټه تاسو را ثاني تاسو نه نیولې دي دا ملکی کسان دي ماري ګناه دي زاده خبره مونږ چې جګړه کو دغه ځکه جګړه کوو مونږ په زرانه جګړه نه کوو دې خلکو مونږ ته ملکی کسان نه دي دا چې جګړه کې بیا ملکی کسان راکې بل خبر ده اے مارج صاحب د دې خلکو نه خلاصې پکار نه افغان عوامو د دې خلکو خلاصون د پاکستان لاسون د پاکستان لا پاوز د وایسای نه پکار د موږ د ملت د پاکستان سره مشکل لرو موږ د پنجابي سره مشکل نه سندي سره پښتانه او بلوچستان خو د خپل افغانان دي نه له کشمیري سره د موږ مشکل ټول د پاوز سره ده چې پروژه د امریکا نه اخلي او همداسې پروجیکټونه غواړي جوړ کړي موږ مشکل د پاکستان استابلیشمنت سره ده موږ مشکل ایسای سره ده 50 کاله طالب خو سره غل دا 50 کاله ولې ما وزني دا 50 کاله ولې په موږ باندې چل نه ولې خوشاله وې د اشرف غنی سے حکومت خو د اشرف غنی په وخت ولې بمبارد کاوه د اشرف غنی په وخت ولې بمبارد طالب پرېده
دا اشرف غني وخت ولې کونړ وشتنګراد وشته اشرف غني دا صاحب د کړي په وخت ولې هندوستان په غیږه کې کېناستو کنه د خفګان کړي په وخت ول دا کار کاوه تا په هندوستان څخه ما دوست هندوستان ته ولې راځي ته وشته هندوستان زما ځلی دشمن دی هغه چې چرته زما نقصان کیږي زما تبي کیږي هغه ځای لغان رسی ګوره د هندوستان او د افغانستان الاینس خود دومره ان نیچرل دی چې د هندوستان خپل مسلمان بدی شي په افغانستان بیا پنجاب د ما دښمن د پنجابي د ما دښمن د هر څوک چې دغه دفاع کوي که پښتوني که بلوچ کې ما په هندوستان کې 15 کروڑ مسلمانان دي په هندوستان کې د مودي د خپل اندي دي نو هغه 15 کروڑ مسلمانان دغه چې دي نه دي خو هغه ته مشکل د ورس 15 کروڑ مسلمانان د پارغه خیر خور راغلي دي ګوره دای ته ورس سره کېږي ما څه کوي ما سره ولا غرس کوي ما ولې بمباردې ما مشما ولې وسني تاسو زمارونه یې تاسو زمارونه او په منځ کې پکې دسه دفاع وکړه چې شرم لري من سره ولې 1971 کې پتلون د 93,000 پوز د بنگال وستله هند وسر په 1965 کې هند راغی پاکستان غربیل کې ته ګوره په غوښ نه لري په غته زون نه راځي دا یو ستوري ده د هندو دا دی مې دا پړاو مې وی طالبانز لیټیسټ لا اینڈ هغه هند پرې خپل هیومن رائټس وی د طالبانو نه ویلا دا سیده قانونو چې خزه باندې تشدد شي د سړی د اړه نو ترکمه پوری چې د خزي اډو کې نیمات شوی نو په عدالت کې به ډومبه ریپورت هم دغه خلاف د تشدد نه درج کیږي دا تاسو لیکي دا ظلم سیمونیر صاحب کوي فیلډ مارشل کوي دا ظلم خو افغان طالبان کوي د هندو بدرته وسکول وکم ګوره کدا خبرې ګوره اول خدا تاسو کدا خبرې په پاکستان په مجلسونو کې تاسو انجلیکان ګډوي تاسو په بلارون کې ګډوي تاسو په هغه منګ لیدلې وي دوګان استکنه تاسو په باندې استثمار کوي بالکل منګ لیدلې نه بالکل هم دا ګډو ماري سي په یو کې ګډي کې په امریکا کې ګډي کې خو په زور خو نه ګډو کنه ته خو اسلام کې کنه مسلمان کې کنه ته اسلامي ملک کې کنه اسلام ملک ودا نه کچېره اسلامي ملک منی به دا کار مو کې سول مکه وي کنه ملک ته پدې کې څنګه دي پدې کې هر قسمه خلق دي پدې کې هر قسمه رائټس دي زه خو د دې یقین ساتم پنجابیان هم لیدلې تاسو نه پازای په لاریون کې تاسو په غوښمه تجاوزونه کوي موږ لیدلې دي پر چیرې وي زه پښتون اسلام آباد کې دومره کولاو ګرځم ډاډه هیڅ پروا هیڅ مسله نشته ما ته خو یو ورځ چاوم نه درول ما نه تاسو مونږ کو چیار ته پښتو وې ته پښتوني ته دلته سکے دومره غربت ته چولې چې پرور باندې ولاړ